ترافیکي لارښود. درنو هیوادوالو، ترافیکي قوانین چې د شاه مبلینو د شرکت لخوا په 40 برخو کې په تصویري شکل تشریح شوي دي د افغانستان د ترافیکي درسو سره برابر دي. نوموړي ترافیکي درسونه ستاسو لپاره ډېر ګټور دي. تاسو کولی شئ چې د دغه تصویري درسو په کتو سره ترافیکي قوانین زده کړئ او د خپلو کورنیو د غړو سره هم شریکئ ترڅو د ترافیکي پیښو مخه ونیول سي. راځئ چې خپل او د نور ژوند وژغورو. اول درس. راځو د ترافیک چې ترافیک څه ته ویل کیږي. هر هغه شی چې د یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي هغه ته ترافیک ویل کیږي. نو راځو د عمومي ترافیکو په اړه مفصل معلومات ورکړو. عموما ترافیک په ټوله نړۍ کې پر 3 ډوله دي: هوایي ترافیک، ځمکني ترافیک او بحري ترافیک. هوایي ترافیک هغه ته ویل کیږي لکه طیارې په هوا کې تګ راتګ کوي. بحري ترافیک په اوبو کې تګ راتګ کوي لکه کښتۍ او ګوټونه. او دریم ډول یې زمیني یا د مځکې ترافیک دی چې هغه بیا پر 3 ډوله دي: اول د ماشین په واسطه، دوهم د انسان یا حیوان په واسطه، دریم پیاده ترافیک چې اولیت هم پیاده ترافیک لري. د پیاده شاملونو مسؤلیت څه دی؟ موږ پر جاده باندې موټر څنګه وچلو، څنګه او کوم ځای زموږ د چلاو دپاره جوړ شوی دی. هغه کسان چې زما په رقم ترافیکي د ریشې اغوستي قانون هغو کسانو ته پولیس ترافیک وایي. خو کله چې د ساده ترافیک نوم اورو هغه هر هغه شی چې د یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. دوهم درس. د ترافیکي قوانینو او اصولو لومړنی درس دی چې هغه ته په جاده کې اساسي قانون ویل کیږي. یعنی د دې څخه هدف دا دی چې ډرایور باید په جاده کې کوم اصول عملي کړي. دی باید کومې نکتې په نظر کې ونیسي. دی خو ډرایور دی، باید په هر څه پوهي. اصلي خبره دا ده چې قانون وایي ډرایور باید په جاده کې د تیز رفتار څخه ډډه وکړي. هیڅ وخت هیڅ چیرې باید هیڅ ترافیک تیز رفتار ونه کړي. کله چې دی د تیز رفتار څخه ډډه وکړي نو قانون وایي چې د پر ځان باندې څو شیان عملي کړل او قانون یې مراعات کړي. چې اول یې د ځاني تاوان څخه ځان وساتئ، کوم چې مالي تاوان دی د هغه څخه یې ځان وساتئ چې د موټر پکښې خرابېږي. دریم یې د بیت المال د تاوانه چې سړک خراب نسي، جاده خرابه نسي. څلورم باید د عوامو څخه ځان وژغوري، ایماني او وجداني وظیفه اجرا کړو. ګرانو ډرایورانو، تاسو چې کله جادې ته داخلیږئ نو هیڅ وخت تاسو د تیز رفتار څخه استفاده مه کوئ او هیڅ وخت تاسو په تیز سرعت کې خپل وسایط مه چلوئ. دوهم راځو دې ته چې په افغانستان کې قانون دی چې راسته ترین طرف ته باید وسایط وچلو. یعنی هیڅ کله باید داسې ونه کړو چې د جادې پر مابینځ ولاړ شو، یوه بغل ته موم لږ لار پرېښي، دا بل بغل ته موم لږ لار پرېښي. یعنی هیڅ موټر نشي کولی چې زموږ څخه تیر سي، ټوله لار موږ نیولي. نو قانون دا دی چې د راسته ترین طرف څخه موږ ډرایوري وکړو. بل اصول دا چې د چا د کور یا دکانو مخ ته موټر ونه درو، یو ځای اوبه ولاړې پر هغه باندې په تیز سرعت تیر نسو. یعنی د چا کالي چټال نه کړو، چا ته ازار ونه رسو. هدف مې دا دی چې ډرایور باید خپل اصول وپېژني. یعنی کوم قانون چې د ده دپاره جوړ شوی دی باید پر ځان یې عملي کړي. په هغه ځای کې باید ډرایور پارک ونه کړي چې هغه د پارکینګ دپاره جوړ شوی نه. په هغه ځای کې باید موټر ونه ګرځي چې هغه د راګرځېدو ځای نه. یو وار بیا وایم چې دا قانون دی په جاده کې د ډرایور دپاره. په راتلونکو نور درسو کې به ټول ترافیکي قوانین تاسو ته وړاندې کړم او تاسو به قرار په هر څه پوه سئ. دریم درس. هر هغه وسایط چې په ساعت کې 10 کیلومتر تیزوالی ونه لري عمومي جادې ته نسي داخلېدلی. کیلومتر خو تاسو پیژنئ، نو باید 10 کیلومتره په ساعت کې تیزوالی ولري. بیا کولی سي چې د موټروې جادې ته داخل سي. خو هغه چې په ساعت کې 10 کیلومتره نسي پوره کولی هغه د ترافیکو په قانون کې د عمومي جادې څخه منع دي. هغه باید پر فرعي سړکانو باندې ولاړ سي او یا هم پر کوڅو باندې ولاړ سي. د هغو څخه عبارت دی د لاس ګاډي، باسکل، د آس ګاډي او داسې نور قرار شیان. هدف مې دا دی چې د دې شیانو سرعت ډېر کم دی. دی چې کله پر عمومي جاده باندې ځي نو د تیز رفتار وسایطو مخه نیسي. که په کوم وخت کې فرعي سړکان نه یا کوڅې نه نو بیا کولی سي چې په جاده کې راسته ترین طرف ونیسي او خپل وسایطو ته حرکت ورکړي. څلورم درس. د کور څخه جادې ته داخلېدل، د سړک د غاړې څخه جادې ته داخلېدل او یا هم د پارکینګ څخه جادې ته داخلېدل. نو دا ټول خپل ځان ته اصول لري چې په څه ډول څوک خپل وسایط جادې ته داخل کړي. اوله خبره،
موټر چې د سړک پر غاړه باندې درولی دی او ته سودا کوې، راغلی سودا دې خلاص شوه، نو قانون وایي چې کیدای سي یو انسان یا حیوان ستا د موټر سایې ته ناست دی، نو تر دې دمخه چې موټر ته حرکت ورکړې یو وارې شاوخوا خپل موټر وګوره، داسې نه چې ستا موټر ته نږدې یو انسان یا حیوان ناست دی او د حرکت په ورکولو سره هغه ته ضرر ونه رسوي. نو کله چې دې ښه وکتل موټر ته پورته سه او د چپه لاس اشارې لکه په هندارو کې نور ترافیکو ته وګوره چې په دې اطمیناني سوې چې شاته چې څوک نسته، نو په دې وخت کې جادې ته داخلېدلی سي. بله خبره دا ده چې ته د خپل کور یا پارکینګ څخه جادې ته داخلېږې یا د یو بل فرعي سړک څخه راوځې، نو په دې وخت کې قانون وایي چې اول حق د هغه چا دی کوم وسایط چې پر عمومي جاده باندې مخکې لا روان یي. تو خو جادې ته نوی داخلېږې، نو پرېږده چې یو وارې د عمومي جادې ټوله وسایط تیر سي. تر هغه وروسته شاوخوا وګوره، که چیرې راستا لاس ته ګرځېدې نو خپل وسایط ته لنډه کاټې ورکړه. او مهمه خبره دا ده چې مخکې به له تا د راسته لاس اشارې لکړي او که چیرې بیا ته چپه لاس ته ګرځېدلې نو د چپه لاس اشارې به دې روښانه وي او خپل وسایط ته به اوږده کاټې ورکړې تر څو چې هغه وسایط ستا چپه لاس ته دي هغو ته مشکل جوړ نه کړې. که چیرې ته په دې وخت کې لنډه کاټې وکړې نو تا به نور وسایطو ته مشکل جوړ کړي، او که چیرې په دې وخت کې ټکر رامنځته سي نو ملامت کس هم ته یې، ولې چې تا پر چپه لاس باندې لنډه کاټې کړې ده، او که چیرې چپه لاس ته ګرځېدس نو بیا به اوږده کاټې کوئ. خو مهمه خبره دا ده چې د هغه لاس اشارې باید روښانه وي. 5م درس د یو هیواد ټرافیک په 4 ډوله تنظیمیږي چې عبارت دی د پولیس ټرافیک څخه، لکه ما چې ویني. اول د اعتبار وړ پولیس ټرافیک دی، دوهم برقي سیګنالونه یا اشارې دي چې موږ تاسې په خپلو ښارو کې لرو، درېیمې ټرافیکي نښې یا لوحې دي چې د جادو پر سر باندې ولاړې یا لارښوونه کوي تر څو د هغه د لارښوونو مطابق ډرایوران حرکت وکړي او مخ ته ولاړ سي. او څلورم ډول چې دی چې هغه ته د حق اولیت قاعده ویل کیږي. مخکې مو هم پر دې باندې خبرې وکړې چې په افغانستان کې د راسته لاس څخه وسایط چلول کیږي، نو پر یو څلور لارې یا په یو جاده کې د راسته لاس وسایطو ته حق اولیت ورکول کیږي تر څو هغه مخ ته ولاړ سي او حرکت وکړي. 6م درس د درس عنوان مو دی سرعت یا تیزوالی. موږ ته دا راښیي چې خپل وسایط په څونه تیزوالي سره وچلوو. په دې کې ټول وسایط حساب دي، هر وسایط چې دی هغه راښیي. یعنی قانون وایي چې تاسو باید په هر حالت کې پر خپل وسایطو باندې حاکمیت ولرئ، یعنی خپل وسایطو ته دونه تیزوالی ورکړئ چې په هر حالت کې تاسو کنټرولولی سئ او ستاسو د کنټرول څخه ونه وځي. د ټرافیکو قانون د هر ځای دپاره د تیزوالي اندازه ښولې ده چې تاسو په ښار کې په څونه سرعت ولاړ سئ، د ښار څخه د باندې په څونه سرعت ولاړ سئ. په ډېرو ځایو کې ټرافیکو خپلې لوحې په دې مخ موښلولي دي چې تاسو ته د سرعت اندازه در وښیي. که تاسو چیرې د هغه اندازې څخه کم یا تیز ولاړ سئ نو په جاده کې به حتما د مشکل سره مخامخ سئ. یعنې که یو ځای لوحه موښتې چې په ساعت کې 80 کیلومتره ولاړ سئ او تاسو تر هغه تیز ولاړ سئ نو د قانون څخه سرغړونه کړې ده، نو سیمې او جادې ته په کتو ټرافیکو د سرعت خپل اندازه ښولې ده. 9م درس د درس عنوان مو دی د وسایطو په منځ کې فاصله، یعنی یو وسایط د بل وسایط څخه باید څونه فاصله ولري. قانون وایي چې تاسو د بل وسایط څخه باید دوند فاصله ولرئ. که چیرې یو دم د مخ وسایط خرابېږي او درېږي نو تاسو باید خپل وسایط په دې جریان کې کنټرول کړئ. په ښار کې باید د 3 څخه تر 4 مترو فاصله وي او په اطرافو کې د سرعت په اندازه. که چیرې تاسو په تیز سرعت کې یاست نو باید د مخکې وسایط څخه هم فاصله زیاته وي، او که چیرې کرار روان یاست نو بیا باید د مخکې وسایط څخه فاصله کمه وي. مطلب دا چې تاسو کنټرول ولرئ. که خدای نخواسته په دې جریان کې د مخ وسایط ودرېږي او موږ پکښې وموښلو نو ملامت هم موږ یو، ولې چې موږ په پوره اندازه د ده څخه فاصله نه درلوده. مخکې مو وویل که چیرې سرعت لږ یعنې په ښار کې روان یو نو باید ترمنځ مو فاصله لږ او یا که چیرې په اطرافو یا غټو لارو کې روان وو نو معلومداره خبره ده چې هلته مو سرعت تر ښار ډېر دی، باید فاصله مو هم تر ښار ډېره وي. بیا هم وایم چې فاصله باید د سرعت په اندازه وي. که تیز یاست فاصله مو ډېره کړئ او که چیرې کرار یاست فاصله مو لږ کړئ. 8م درس د درس عنوان مو دی صفقت کول یا یو د بل څخه مخکې کېدل. موږ تاسې په عادي اصطلاح کراس ورته وایو، خو دې شي ته باید ستاسو ټولو پام وي. که چیرې په جاده کې د منع صفقت لوحې ووینئ، یعنې په لوحه کې درښودل سوي چې تاسو یو د بل څخه نسئ مخکې کېدلی، یا هلته ګولایي نږدې په هغه ځای کې چې ګولایي یا جاده کمبارئ نو هلته د منع صفقت لوحې ولاړي. قانون وایي که چیرې تاسو د سترګو دید ونه لرئ، یعنې تاسو پر یو ګولایي باندې راګرځئ یا مخ ته غټ موټر دی
ولې چې تاسو مقابل طرف ترافیک نسئ لیدلی. د صفقت لپاره قانون هغه وخت اجازه ورکړې ده چې جاده پراخې، مقابل طرف ترافیک نه را روان، نو بیا کولی سي چې په دې وخت کې د بل وسایت څخه تر مخه سي. چې دا مهمه خبر مو هېره نه سي. هیڅ وسایت حق نه لري چې د بل وسایت څخه پر راسته لاس ووځي، یعنې هغه بیا بل جرم دی. یوازې پر چپه لاس باندې یو وسایت کولی سي چې د بل وسایت څخه صفقت وکړي. د صفقت په وخت کې باید یو وسایت د هغه بل وسایت څخه 1.5 متر فاصله ولري او خپل سرعت هغه 2 چنده زیات کړي. کله چې په دې باوري سو چې پوره فاصله مې د شا د وسایت څخه ونیول، نو باید د راسته لاس اشارې روښانه کړي او پر جاده باندې په خپل لاس حرکت وکړي. 9م درس. د درس عنوان مو دی نقلیه وسایطو ته لار ورکول. په عمومي ډول جاده پر 2 برخو ویشل کیږي. نیمه جاده یو طرف وسایطو ته ورکول کیږي او دا پاته نیمه جاده د بل طرف وسایطو ته ورکول کیږي. اوس نو که چیرې زما پر لاس باندې یو موټر تخنیکي عوارض ولري یا خرابي یا مخته جاده خرابي، نو زه نسم کولی چې د بل طرف د وسایطو لاس ته ورواوړم. زه به تر هغه وخت پورې انتظار کوم چې د مقابل طرف د وسایطو لاس ټوله خالي سي. نو زه به د خپل موټر د چپه لاس اشارې روښانه کوم او په ډېره کراري سره به هغه لاس ته وراوړم. کله چې تر هغه ځای تیر سوم چیرې چې جاده خراب و یا په موټر کې خرابي وه، نو بیرته د راسته لاس اشارې روښانه کوم او پر خپل لاس باندې خپل موټر ته حرکت ورکوم. نو که چیرې زه په دې وخت کې د احتیاط څخه کار وانخلم یا پر مقابل وسایطو باندې یو دم راووځم، نو ټوله مسؤلیت زما دی، ولې چې زه د بل چا لاس ته راوښتی یم او ټکر مې کړی دی. 10م درس. ګرانو کتونکو، د درس عنوان مو دی وضع خاص ترافیک. وختي که چیرې په جاده کې لاره بند دی، مشکلات یې ټوله لاره بند دی، پولیس ټرافیک شپېلکان وي، یوې او بلې خواته موټران ولاړ یې، دی کوښښ کوي چې ټوله لارې لا کړي. نو قانون دلته دا وایي لکه هغه پولیس ټرافیک ته چې حق اولیت ورکول سوی و، که چیرې هم دلته اشاره زرغونه یي، اشاره هم لګېږي، خو بیا هم دلته راشتي لاره بنده ده، چوک بند دی، نو قانون وایي مه داخلېږه، هغې اشارې ته اعتبار مه ورکوه. دا ستا سترګې د اعتبار وړ دي، ولې ته خو وینې چې دا لار چرایي چوک بند دی. دا خاصه که چیرې نور وسایط را داخلېدل جادې ته او که ته ور داخل سې لاره بندېږي، نو قانون وایي چې دغې جادې ته باید په هېڅ صورت داخل نه سې، ولې چې ستا په داخلېدو سره نوره لار هم بندېږي. نوموړي ټرافیکي درسونه تاسو ته د شاه مبلینو له طرفه وړاندې کیږي. شاه د اعتبار وړ نوم. یولسم درس. د درس عنوان مو دی توقف او پارکینګ. وروڼو، توقف هغه ته ویل کیږي چې وسایط بریک وي او پارکینګ هغه ته ویل کیږي چې خپل موټر 1 ساعت 2 ساعته دروي، هغه ته پارکینګ ویل کیږي. په هغو ځایو کې چې منه توقف لوحه ولاړې، یعنې ګردي لوحه 2 سره خاطه پکښې کیي، دغه لوحې ته منه توقف لوحه وایي. د ټرافیکو قانون وایي چې دلته توقف کول منع دي او بل بیا منه پارکینګ لوحې دي. شنه لوحه ده، په منځ کې یو سور خط کش سوی دی، دې ته منه پارکینګ لوحه ویل کیږي. نو وخت که چیرې یو سړی پر جلو باندې ناست وي او دی د جلو څخه کښته نه سي، د یو سپاري سره خبرې کوي، بل سپاري راپورته کوي، نو په دې وخت کې د توقف وکړي او که دی راتاسي موټر ودري، نو په دې وخت کې د پارکینګ وکړي. نو دلته د ټرافیکو 9 ماده ده. پولیس ټرافیک کولی سي چې راسي دی تهدید کړي، پرچه ورکړي، جریمه یې کړي او حتی لیسنس یې واخلي. یعنی په هغه وخت کې چې ما ورته ښه په پوهېږو چې زما ورسته درېدل ته مشکلات جوړوي، جاده کمباره ده، نو موږ باید دلته موټر ونه دروو او نه باید پارکینګ وکړو. پارکینګ باید موږ تاسې په هغه ځایو کې وکړو چې هغه ځای خاص د پارکینګ دپاره جوړ سوی. 12م درس. راځو د نن درس ته. د درس عنوان مو دی تخنیکي عوارض. قانون داسې وایي چې د هر سړي وسایط چې عوارض ولري باید هغه څخه په هیڅ صورت استفاده ونه کړي. هیڅ وخت هیڅ خراب موټر ته یا هغه چې تخنیکي عوارض ولري قانون د چلولو اجازه نه ورکوي. خو بیا ماشین دی، انجن دی خرابېږي، مشکلات به راځي، پنچري به راځي، نو هر وخت چې ډریور خپل موټر چلی او تخنیکي عوارض رامنځته کیږي، خپل موټر د جادې راسته ترین طرف ته ودروي، ترڅو په جاده کې نور خلکو ته مزاحمت یا تکلیف جوړ نه کړي. یعنې باید د ډریور سره 2 لوحې او راکښته سي او پر سړک باندې باید دا ځای مشخص کړي چې زه چیرې ولاړ یم او نور ټرافیک باید په دې پوه کړي چې زه تخنیکي عوارض لرم. نو دا د احتیاط لوحې به یوه د موټر وشا بله مخ ته کښېږدي. که چیرې لوحې نه وي، نو بیا دا ساحه په ډبرو یا په نور شیانو نښاني کولی سي. نو خبره دلته د هغه تخنیکي عوارض چې په خپله حلولی سي، مثلا سټوپنۍ در خلاصوي، بیرته یې وراچوئ، بیرته خپل وسایطو ته حرکت ورکوئ. او یا که چیرې ستا تخنیکي عوارض زیات یي، غواړې مستریخانې یا ورکشاپ ته ولاړ سې،
بیا نو قانون وایي ته به داسې وسایط راولې چې د ستا پر وسایطو باندې زور ډیر یې، یعنې دی ډیر زور ولري. نو بیا خاص کې بلانس ته چې په هغه باندې د خراب او د بل موټر تړې. داسې نه چې ته موټر د آس په ګاډۍ پورې وتړې په خپل پټو یا رشکۍ. دلته نو په جاده کې سره روان یې، رشکۍ وشکېږي، صبر وکړه، ودرېږه، رشکۍ خطا سوه، شاته راسه. دا ټوله غیر قانوني دي. د هغه دپاره خاص کیبلان یا خاص تناونه سته په اندازه او لنډ چې دواړه موټران سره تړل کیږي. په خراب موټر کې هم ډریور ناست دی، دا چې سم موټر دی په دې کې هم ناست دی. په داسې شکل به تر مسترخانې یا ورکشاپ پورې رسوي چې په جاده کې خلکو ته مشکلات جوړ نه کړي. 14 درس. ګرانو کتونکو د درس عنوان دی هرنګ. هرن د ښار په داخل کې قطعا معنی دی هېڅوک یې نسي وهلی. فقط هغه وخت چې په موټر کې د کمپنۍ څخه هغه خفیف یا کمزور رنګ بسته سوی دی یا د دغه دپاره جوړ سوی یا مشخص سوی دی، په هغه وخت کې د رنګ څخه استفاده کولی سي. قانون وایي چې تا ته کوم مشکلات پیدا سول، یعنی د دې دپاره چې ته د شپې کور ته راځې 1 یا 2 بجې د کور په دروازه کې ډیټ رنګونه وایي چې ما ته دروازه را خلاصه کړه. دا غیر قانوني کار دی. یا سبقت که د بل موټر څخه چې ما ته لاره ایله زه ستا څخه سبقت کوم تیریږم، دا غیر قانوني کار دی. یا د انډیوال په دکان کې سودا کوي، تا رنګونه ورته وایي ژر څه ناوخته دی هله، دا غیر قانوني دی. یا سپاري پیدا کوي چې پلانکي ځای ته ځم، پلانکي ځای ته رنګونه ورته وایي یا یې د شو دپاره وایي. هیڅ وخت د رنګ اجازه نشته په داخل د ښار کې. او بیا که چیرې منه رنګ لوحه ولاړې هلته باید ډریور په دې باندې پوه سي. دلته شفاخانه ده، دلته روغتون دی، نو هلته بیا قطعا رنګ باندې ارن په هغه وخت کې تا ته اجازه ده د کمزور رنګ چې هغه تا ته کوم مشکلات پیدا سوه. یعنی که چیرې څوک بالابود یا غټ رنګ ولګوي، پولیس د ټرافیکو دا امر لري چې هغه ورماتې کړي، ځینې ویغورځي، ورویش کړي. که دی چیرې جوایسیر نوی کوي باید هغه رنګ ځینې وشکړي، ځینې ویغورځي. یعنی د بیا ځایه رنګ وولو اجازه هېڅ وخت قانون نه ورکوي. 14 درس. ګرانو کتونکو د درس عنوان مو دی څراغان. هغه سپین څراغونه چې په موټر کې د کمپنۍ څخه د لارې لیدو دي، ژړې اشارې راسته او چپه لاسته دي، بل د لمبر پلیټ څراغ دی، د بریک څراغ دی، او بل بیا د انعکاس شیشه د په شا کې چې هغه که چیرې څراغونه کار نه کوي نو پر هغه چې نور بتۍ برابرې سي انعکاس کوي. د دې څخه بالابد په موټر کې څراغ لګول غیر قانوني کار دی. هیڅوک نسي کولی چې بل څراغ ولګوي. یا زموږ ځینې موټروانان وایي چې ښکاري بتۍ مې ولګولې، ګازي بتۍ لګوم. دا خلکو ته اضافه مشکلات دي، دا په قانون کې نسته. هر وخت باید ستاسې د موټر څراغونه فعال وي، جوړ یې، په کثافاتو باندې لړلې نه یې. په کوم وخت کې چې ضرورت ورته پیدا کېږي باید په هغه وخت کې کار ځنډې واخلو. یعنې قانون هم داسې وایي که چیرې په ښار کې بارک یې، خادي یې، فقط دونه څراغونه روښانه کړه چې ته په مشخص سي او معلوم سي. په اطرافي جادو کې زموږ تاسو ډېر ډرایوران دا عادت لري چې بالمقابل ترافیک را روان یې، دی بل ملګري ته وایي ته ګوره زه در شوکوره کړم، پل بتۍ باندې ورېلا کړي. دا غیر قانوني کار دی. هیڅ وخت باید داسې ونه کړو. دا ډریوري خپل اخلاق لري. یعنی که ته په اخلاقو کې ډرایوري وکړې او بل چاته تکلیف یا مشکل جوړ نه کړې. یعنی په ځینو موټرانو کې څراغونه لګولي مړ کېږي او لګېږي، ته به فکر کوې چې دا وټال دی. ډېر به په دا غټو موټرانو کې داسې. یعنی هیڅ وخت بالابود څراغ بغیر د سپینو بتیو څخه چې په هغه باندې ته لار وینې، د بغل اشارې او د شا څراغ، نور څراغونه په موټر کې لګېدنګ دا باید ایسته سي. په قانون کې دې ته اجازه نشته چې ولګېږي. 15 درس. راځو ګرانو کتونکو د درس عنوان مو دی څنګه کولی سو چې د عامه وسایطو څخه استفاده وکړو. هر وخت چې یو موټر ته جوایسیر ورکول کیږي، په جوایسیر کې واضح ورته لیکل سوي چې تاسو ته د دغو د سپاریانو اجازه سته چې تاسو یې پورته کړئ. مثلا سراچا ده د ډریور سره 15 نفره، کورلا ده د ډریور سره 15 کسان، 300 یا هغه ته ورته موټر 42 کسانو اجازه لري. دا غا اندازه ده. در دې بالابود نفر که څوک موټر ته پورته کړي دا غیر قانوني کار دی. ولې چې تا ته واضح په جوایسیر کې لیکلي دي چې څونه کسان پورته کړه. یا ځینې وسایط دي چې پر هغه باندې د بل هېڅ سپاري اجازه نشته. باسکل دی 2 نفره هېڅ اجازه نه لري چې پر کښېني، او بل ټکټر دی په هغه کې هېڅ سپاریان نه وړ کېږي. خو موږ ته ډرایوران برعکس کار کوو، یعنی غیر قانوني. په دې کې ټوله ذمهواره ډرایور دی چې دی بالابود کسان ور پورته کوي. یا ټکسي والا د شولو افغانو دپاره کوچنیانو ښځې پورته کوي، په ټکۍ کې کښېنوي. خدای نه خسته که چیرې دا راولویږي دا غیر قانوني کار دی. 14 درس. قانون ډرایور ته وایي تاسو چې هر وخت سپاري پورته کوئ
تاسو باید د هغه کیفې او جامې ته وګورئ. یعنې که چیرې د سپارې سره مخدره مواد وه یا د هغه سره وسلې وې، مثلا د دربس موټر کرایه د 1000 افغانۍ او سپارې ورته وایي چې زه تا ته 1500 افغانۍ درکوم، نو ډریور باید په دې پوه سي چې په دا سپارې کې خامخا یوه کیسه شته. یا مثلا یو وخت کابل ته روان یې، سپاریان در سره دي، په هغو کې پر یو باندې اشتباه راځي، یو سړی ولاړ دی، یو شی ورسره دی، په دا کې مخدره مواد یا غیر قانوني شیان دي یا وسلې دي، نو قانون وایي چې دا ډریور دې سپارې په ځان نه خبري، یوه نږدې پوستې ته دې ورسي، د اوبو د څښلو په بانه ورته ودې وایي چې زه اوبه څښم، هلته دې پولیسو ته وایي چې په فلانکي سیټ باندې یو سړی ناست دی، زه پر هغه باندې څه ناڅه اشتباهي یم، نو پولیس راځي هغه سړی تلاشي کوي، که چیرې یو څه مشکوکه وو نو که کوم شی ورسره وو پولیس یې تاکوي، ډرایور ته به هم کوم مشکل نه جوړیږي، او که نه وو بېرته یې پرېږدي، د دې اشتباه به هم ختمه سي. نو هر وخت چې موږ سپارې پورته کوو یا یې وړو، باید د سپارې روحیې ته وګورو، د هغه کیفیت ته وګورو، بیا خدای نخواسته موږ د کوم مشکلات سره مخامخ نه کړي، یا موټر څخه به ونځي یا بل غیر قانوني کار سره ونه کړي. نو هر وخت چې موږ تاسې سپارې پورته کوو، هغه در یو ځای پورې رسوو، نو باید هغه ته متوجه سو. 18 درس. ګرانو لیدونکو، کوم وخت چې د بار موټر یې په جوایسیر کې دته د بار اندازه مشخصه سوې ده، څو ټنه دی، څونه بار باید ور واچي، یعنې د هغې اجازه ورکول سوې ده د هغه زیات موټر ته بار اچول، دا کار غیر قانوني کار دی، پولیس هغه جرمانه کوي، هغه تهدیدوي، د هغه لیسنس ځینې اخلي، د هغه موټر دري، یعنې هغه اندازه بار چې دته په جوایسیر کې اجازه شته، 15 ټنې، 7 ټنې، 10 ټنه دی، 10 دی، 22 دی، دغه بار باید په چوکاټ د باډۍ کې، یعنی باید د باډۍ څخه د باندې وتلی نه، پر یوه خوا تیر، پر بله خوا تیر، مخ ته تیر، نو دا به په داخل د باډۍ کې نه به پر یوه بغل نه به پر بل بغل نه به خلکو ته مزاحمت، خو ځینې شرکتونه د دې څخه مستثنا دي، هغه د دولت سره پروتوکول لري، هغو ته خپله اجازه نامه ورکول سوي چې د هغه ګاډر مثلا تر موټر تیر دی یا یې سیخ تر موټر تیر دی، هغه به 40 په 40 کې مخ ته، چیر چې سیخ تیر دی، چیر چې ګاډر تیر دی، دا به پر هغه باندې ځړی، او شاته به یې سور ټوکر ځړی، هغه به هم 40 په 40 کې چې نور ټرافیک په دې پوه سي چې هغه بار تر دغه ځای پورې را رسېدلی دی، نور به نو نه د موټروان مخ باندې نه بې لاره باندې، د هغه باید هنداره ولیدل سي، لمبر پلیټ او څراغونه روښانه، نو به لابد بار هېڅ وخت قانون دې ته اجازه نه ورکوي چې داسې کارونه دې وسي. 18 درس. وړونو راځو د درس عنوان مو دی د کلینر مسؤلیت او د موټروان مسؤلیت. وخت کې قانون وایي که چیر موټروان د ځان سره کلینر دري، نو کلینر بیا خپل ځان ته جلا جواز لري، لکه څنګه چې ډرایور ځان ته جواز لري، کلینر هم د کلینرۍ جواز لري. نو هر وخت چې ډرایور راولاړېږي ځان ته کلینر دري، نو باید هغه د اقرباو قریبانو څخه اجازه واخلي، یعنې کلینر باید 18 کاله عمر پوره کړي، نو بیا موټروان د ځان سره کلینر کولی سي. د کلینر دا وظیفه ده چې سپارې پر خپل ځای باندې کښېني، هغه ته ځای ور وښیي، هغه د ده باکس سامان په سم ځای کې کښېږدي. که چیر دی د باردار موټر سره کلینر باید بار سم وتړي، هغه بار باید پر لارې باندې 2-3 وار تر نظر وباسي، بار ټینګ دی، پر خپل ځای دی، کوم شی خو بې لوېدلی نه، او که چیر بیا دی په ښاري موټر یا ملي بس کې کلینري، مثلا پر پایه باندې سپارې زنجې ونه درېږي، تر کلکینانو سپاریان سر و لاس را ونه باسي، یا که چیر کوچنیان پر پایدان یا زینه باندې ونه درېږي، یا هغه چاته وخېږي، دا غیر قانوني کارونه دي، دا د کلینر مسؤلیت دی چې دی باید دا هر څه منظم کړي. د موټروان بیا دا مسؤلیت دی چې دی باید خپل موټرواني وکړي، د چا په بانډار په سګریټو یا مسخرو ځان اخته نه کړي، دی باید خپل ډرایورۍ ته متوجي، او قانون د سپاریانو څخه دغه غوښتنه کوي چې ډرایور په خبرو جنجال اخته نه کړي، او یا موټروان د سپاریانو تر تاثیر لاندې رانسي، ولې چې په سپاریانو کې هر رقم خلک شته، د یوه تیز رفتار خوښي، د بل کرار رفتار خوښي، نو ډرایور باید د چا دا ونه مني او قانوني مخ ته ولاړ سي. 19 درس. ګران وړونو، موږ په مخکې درس کې ویلي وه هغه وسایط چې په ساعت کې 10 کیلومتره تیزوالی ونه لري هیڅ کله د موټروي جادې ته نسي داخلېدلی. نو راځو دې ته پر باسکل باندې 2 نفره کښېنستل غیر قانوني کار دی. اول خو دی باید په جاده کې باسکل ونه چلی، دی باید پر فرعي سړکانو باندې ولاړ سي، او که بیا چیرې فرعي سړکان نه وه نو ده ته دا اجازه شته چې د جادې د راسته ترین طرف څخه باسکل وچلي. حتی پر باسکل باندې 2 نفره کښېنستل غیر قانوني کار دی. هیڅ وخت قانون دې ته اجازه نه ورکوي چې پر باسکل دې 2 نفره سپاره سي. بس یوه کوچني ته اجازه شته چې هغه د 500 تر 7 کالو پورې چې هغه د سټرینګ سره یو خاص ځای ورته جوړ شوی دی، نو دی کولی سي چې پر هغه ځای باندې هغه کوچنی سپور کړي، او بل 2 نفره پر باسکل باندې یا 3 نفره پر باسکل باندې دا غیر قانوني کار دی، هیڅ وخت اجازه نشته.
یا خلک څه کوي پر کنجغه باندې د وښو غټه پلانډه وتړه، پښه دورې نه باسه، لرګي دې نیم ساعت پر سړک باندې په څرخېدو په راګرځېدو تېره سي. نو زه خو وایم چې دا غیر قانوني کار دی او هېڅ وخت باید داسې ونه سي. د باسکل چې څونه بتۍ دي باید هغه څخه استفاده وسي. په شا کې یا په چین کې کوچنۍ سشه ده د انعکاس، او په پایډلانو کې ژړ ژړ اشارې دي د انعکاس دپاره، بس مخ ته یو څراغ او شاته یو څراغ. شلم درس. دوستانو د درس عنوان مو دی ترافیک. نو زما وړونو راځو د آس ګاډي لیړي او دا کم ترافیک چې موږ په اول سر کې ویلي وه چې هر شی مرور کوي، یوه ځای او بل ځای ته حرکت کوي، هغو ټولو ته ترافیک ویل کیږي. نو دا هغه ترافیک دی چې د انسان په قوتو په طاقت سره چلول کیږي او یا هم د حیوان په قوتو طاقت سره چلول کیږي. مثلا د آس ګاډي د قانون داسې وایي چې دغه د آس ګاډي هر څوک چلی هغه باید په قوت کې یا په طاقت کې، معنا چې دا سړی باید حیوان یعنی د آس راوګرځي، یعنی ونه توریږي ونه غورځېږي، که مشکلات رامنځته نه کړي. نو دی باید طاقتور د دغه ګاډیوان یونیفورم یا کالي د نورو څخه ماسیوایي چې وخت کې دی وپېژندل سي چې دا آس ګاډي یا لیړي والا دی، یعنی وخت کې دغه حیوان ته که آس دی یا یو بل شی دی پر جاده باندې واښه وراچول یا یو بل شی وراچول یا هلته تړل، دا غیر قانوني کار دی. باید دا آس داسې ځای وتړي چې ونه تورېږي، چاته مشکلات جوړ نه کړي. وخت کې چې څو د شپې له مخې یا په شپه کې یو څوک د آس ګاډي چلی باید چپه لاس ته یو څراغ روښانه کړي، یعنی نو ټرافیک باید په دې باندې پوه سي چې دا آس ګاډي در دې ځای پورې یعنی د ده څخه سبقت کوي، د دې آس ګاډي څخه تېرېږي، یعنی د دې آس ګاډي اندازه هغه ته باید معلومه سي. نو ده باید څراغ روښانه کړي او لګولی. نوموړي ټرافیکي درسونه تاسو ته د شاه مبلینو له طرفه وړاندې کیږي. شاه د اعتبار وړ نوم. یویشتم درس. نو راځو ګران وړونو د نن درس عنوان مو دی پیاده، یعنی موږ تاسو دا ټول په مخکې درسو کې سره ویلي وو چې هر شی حرکت کوي دا هم ترافیک دی. نو پیاده شاملینو ته قانون حق اولیت تر نورو شیانو یعنی وسایط ورکړي دي. هر وخت که موټرسایکل یا موټر والا د پیاده سړي سره ټکر کوي یا حادثه کوي، نو ټول عمر زما وړونو موټر والا ملامت دی، قانون ملامت کړی دی، موټرسایکل والا ملامت دی، قانون ملامت کړی دی. هیڅ وخت پیاده سړی په چا نه ملامتېږي. ولې نه ملامتېږي؟ په دې خاطر چې وخت کې ما ورته وسایط چلو باید اصول د قانون ترافیکو مقررات ځان پوه کړو او وروسته بیا موټر یا موټرسایکل جادې ته راوباسو. او پیاده شاملونو ته دا کورسونه نسته، هغه نه عاجزې نه کوچنیان نه لویان په دې پوهیږي. نو وخت کې په دې وجه ملامت دی وسایط والا چې باید دی ترافیکي اصول مقررات د جادې رفتار دا ټول زده کړي، لیسنس یې اخیستی، تر هغه وروسته دی موټر وچلوي په جاده کې. نو د پیاده شاملونو دپاره دا مقررات قانون راوړي دي چې وخت کې چې دی د کوره څخه راوځي کوڅې ته، بیا د کوڅې څخه راوځي جادې ته، پر جاده باندې به دی نه ځي، د پیاده رو څخه به استفاده کوي چې پر هغه ځای باندې نه موټرسایکل سته نه باسکل سته نه موټر سته، نو دی به پر هغه ځای باندې ځي او تېرېږي به تر هغه ځای پورې چې د ده دوکان دی یا کوچنیان دي لویان دي، ډاکټر ته ځي یا مکتب ته ځي یا هر ځای ته چې ځي. وخت کې چې ده ته ضرورت پیدا کېږي د سړک څخه اوړي، نو قانون داسې وایي چې پر درې طریقې به پیاده شاملین د دې سړک څخه اوړي. یوه طریقه داسې ده چې دوی پر سړک باندې درېږي چې هر ځای پولیس ترافیک ولیدي، هغه ته به نارې وروي پولیس ته راس ترافیک ما در دې سړک پورې باسه. نو دلته پولیس ته ترافیکو راځي، لاره بندوي، دته موقع مساعده کوي چې تر سړک یې واړوي. دوهمه طریقه د پیاده رو لوحې دي چې په هغه کې د انسان عکس دی، هغه ولاړې دلته چې موږ موټروانانو ته درسونه وایو، هغو ته وایو چې پیاده شاملینو ته حق اولیت ورکوئ. نو د دې لوحې پر شاوخوا باندې مې پیاده شاملین اوړي د سړک هغه بلې خواته. نو دا دوهمه طریقه ده. درېیمه طریقه که چیرې کوچنیان یې زما وړونو تاسو په دې ځان پوه کړئ، په خپلو کورونو کې خپلو کوچنیانو ته دا وښوئ که چیرې دې مکتب ته ځي، نو دا کوچنیان دې یو تر بله لاسونه ټینګ سره ونیسي، پر سړک باندې دې ځغلي نه، که دوه دې که درې دې لاسونه دې ښه ټینګ سره ونیسي او بیا دې په قرار جادې ته وګورئ یا سړک ته وګورئ. که چیرې شی نه و پس ته تر هغه دې و جادې ته په ارامه را داخل سي. که چیرې موټرسایکل یا موټر باندې راسي، نو قانون وایي چې دوی باید وارخطا نه سي، دلته دې ودرېږي د سړک په مابینځ باندې. نو دوی که چیرې سرعت واخلي یا وځغلي، ټکر راځي، حادثه راځي، نو باید دوی ودرېږي. کله چې موټر تېر سو چې سړک خالي سو، لاسونه دې نه یې لکوي، لاسونه دې سره ونیسي او در سړک دې په ارامه راواوړي. 22م درس. راځو زموږ د درس عنوان دی پیاده رو. څلورم ډول داسې دی زما وړونو وخت کې پیاده رو دپاره د پیاده شاملینو دی، یعنی هیڅ وخت څوک د پیاده رو څخه شخصي ګټه نسي اخیستلی چې هلته کواټ کښېږدي، په هغه کې انګشتري خرڅوي، رخچینې خرڅوي. دا پیاده رو یوازې د کوچنیانو، د لویانو او د خلکو دپاره دی. هلته خط اندازې سوي دي چې موږ د پیاده رو څخه هغه بل سړک ته اوړو. دا خطونه د دې دپاره دي چې موږ د پیاده رو څخه سړک ته اوړو. پر پیاده رو باندې شخصي کار کول، لکه زموږ تاسو په ښار کې چې یو څوک پر هغه باندې لیړۍ دري یا کوم بل داسې د شخصي کاروبار کار ځنې اخلي، یا عمومي جاده یا بله کومه داسې جاده
که کوم ملکیت د دولت دی نو استفاده موټر وزنجکی مثلا پیاده رو دی پیاده رو ملکیت د دولت دی نو پیاده شان د دې څخه استفاده کوي پر هغه باندې مرور کوي نو خلک باید د دې څخه شخصي کاروان نخلي. 23م درس زما وړونه راځو د درس عنوان دی حیوانات جادې ته داخلول. کله چې څوک حیوانات ښار ته داخلي جادې ته داخلي نو قانون وایي چې پر داسې وخت باید داخل سي چې نور ترافیک جادې ته نه را داخل سوي. یعنی د ملا پر اذان باندې که پسونه دي که غوایي دي ګنج ته بیایي د ګنج څخه د باندې را باسي د ګنج څخه ولسوالۍ ته بیایي خو دلته ضرورت پیدا کېږي چې په ښار کې تیر کړي نو هغه وخت به تیری چې د ملا اذان یې 3 نفره به د دې رمې سره ورسره یې که اوښانې که غوایي که پسونه څراغ به مخ ته لګولی چې یو د رمې په سر کې بل په مابینځ کې چې د رمه کنټرول کې او دا رمه په ښه طریقه در سړک تیره کې او که چیر پر چا ناخوته سوی د ورځ د خوا قانون داسې وایي چې د موټروي جادې ته باید دا رمه او ګاله او پسونه رایله نه کړي باید پر پرې سړکانو او کوڅو باندې بوځي. نو دلته قانون وایي که چیر چا د حیوان سره ظلم کوي درغوږه کشوي والي ورکول نو دلته عسکر د ترافیکو او د ښاروالۍ دا اجازه لري چې 15 افغانۍ دته جریمه ورکړي او ورته وایي چې تاسې ولې د حیوان سره ظلم کوئ یا یې در پښه کشوئ وال ورکوئ یا یو بل چمپه کوئ نو حیوانات باید پر ښار باندې په دغه رقم تیر سي. 24م درس ګران وړونو د درس عنوان مو دی ترافیکي حادثات. ترافیکي حادثات 3 قسمه حادثات په ترافیکي قوانینو کې شته. یعنی موږ تاسو په 3 کټګوري یا په 3 شکل ورته وایو چې هغه یو خفیفه حادثه ده یو متوسطه او بل شدیده حادثه ده. خفیفه حادثه هغه حادثه ته وایي چې 200 یا 300 روپۍ تاوان رسیدلی او بل کوم تاوان نه وي او متوسطه حادثه وایي حادثه ته وایي چې مالی تاوان زیات رسیدلی مړي او شهیدان نه پکې کې مثلا په هغه کې مالی تاوان پیښ شوی هغه متوسطه حادثه وایي او شدیده حادثه یا زورور حادثه وایي حادثه ته وایي چې په هغه کې ټپیان زخمیان هم مالی تاوان رسیدلی هم شهیدان پکې کې نو موږ تاسو هغه ته شدیده یا زورور حادثه وایو. خو هر حادثه چې کېږي که خفیفه ده که متوسطه ده که شدیده ده نو جاده د چا پر مخ بندېدن هېڅ کله نشته نو قانون وایي چې وخت کې چې حادثه وسوه وسایط یې راسته ترین طرف ته ودروه هغه پیښه چې دلته سوې ده یا اشارې ماتې سوي دي یا سیښې لوېدلي دي په هغو کار مه لره فقط جاده د نورو وسایطو پر مخ باندې ایله کړي او خپل وسایط راسته ترین طرف ته ودروئ. که خفیفه حادثه به سره راکښته سي دا مشکل په خپله سره حل کړي په خپل کار پسې ځي هېڅ مشکل نشته او که نه سره کانې کېداست یا مو مشکل زیات نو پولیس ته ترافیکو ته خبر ورکوي پولیس ته ترافیکو راځي هغه واقعه ګوري هغه ځای ګوري چې ملامت هغه ته په ملامت وایي او چې نه ملامت هغه ته په نه ملامت وایي. نو وړون دا شدیده حادثه ده او د حادثې د ځای یا د محل څخه هېڅوک نه تښتېدی سي او نه پرېښولی سي. یعنی په 2 حالت کې دی فقط فرار کولی سي چې بیرته باید موجود سي. یو هغه زخمیان مثلا دا ډریور راولاړ سي هغه زخمیان در شفاخانې پورې رسوي بیرته به راځي په دا محل کې به دی ځان موجودوي. یو په هغه وخت کې چې د چا دوست یا قریب په موټر و خدای نخسته مړ سو نو د هغه اقربا یا وړونه سلا پسې رااخلي لرګي پسې رااخلي یعنې دی د خپل ځان پر مرګ وبېرېدی نو نږدې پولیسو ته چې ځان تسلیم کړي چې ما دا سړی ووهئ او هغه قریبانو دوستان یې راله ما وژني. په دغه 2 حالت کې دی دا ځای تر کولی سي که چیر دی دا ځای تر کړي دغسې وتښتېږي د ده جریمه یو په 2 کېږي یو ښه دا دستي جرم سو چې ده کړی دی دوهم یې جنایت وکړي چې د محله څه تښتېدلی دی یعنې که د ده جرم 6 میاشتې هغه به 1 کال کېږي که 1 کال هغه به 2 کال کېږي یعنې د ده جرم د ده جنایت 2 سوله نو هېڅ وخت باید څوک د حادثې ځای ترک نه کړي او لاړ نه سي. 25م درس زموږ د درس عنوان دی کمک اولیه. وړونو کله چې حادثات رامنځته کېږي نو موږ دې ته کمک اولیه وایو. که چیرې یو ځای ټکر پیښیږي نو دا د ډریور حادثه وکړه دا د ده مسؤلیت جوړیږي چې د دغه زخمیانو سره د کمک اولیه وکړي مثلا وینه وربنده کړي په رشکیانو وتړي په پټیو وتړي چې وینه ضایع نه کړي او ژر تر ژره دغه ټپیان تر کلینیکه یا تر شفاخانې پورې ورسوي د دوی شهرت واخلي. هر وخت چې دلته یو بل موټر راځي نو زموږ د هغو سره دا بشري کمک دی چې هغه جوړ خلک ښکته کړو هغه ټپیانو زخمیانو سره ورسوو تر کلینیکه تر شفاخانې او هسپتاله پورې دې ته موږ تاسې کمک اولیه وایي چې دا باید د زخمیانو سره وسي. 26م درس زموږ تاسې د نن درس عنوان دی لوحې. ګرانو محترمو موږ تاسې په اول سر کې ویلي وه چې د یو ښار ترافیک پر 4 شیانو باندې تنظیمیږي چې هغه عبارت د پولیس ترافیک څخه و د برقي سیګنالو څخه و د لوحو او تاسیساتو څخه و او قاعده یې راست په چپ. نو په قانون د ترافیکو کې 8 قسمه لوحې دي چې اول قسم لوحه یې د اختاریه په نامه ویل کېږي دوهم اکي اولیت لوحې دي دریم منع کوونکې لوحې دي څلورم هدایت کوونکې لوحې دي پنځم معلومات کننده لوحې دي یعنی تر دې وروسته چې هر رقم لوحې دي هغه به موږ تاسې په تفصیل سره هر شکل لوحې چې دي هغه به موږ تاسې ته تشریح کوو تاسو ته به وایي خدای دې وکړي چې تاسې د دې څخه ګټه او استفاده وکړئ.
یعنې اولې لوحې مثلث شکل یې دی یا مثلا 3 کنجان لري دې ته اختاریه لوحې ویل کیږي. 28م درس. محترمو، نن زموږ د درس عنوان دی اختاریه لوحې. اولینه لوحه چې ده دې ته په قانون کې عمومي خطر ویل کیږي. قانون وایي چې دا لوحه د ډریور سره باید 2 دانې ورسره وي. کله چې ده ته خطر، حادثه یا ټکر پیښ سي یا موټر خرابي پیدا کړي، ده یو دم راکښته کېږي د موټر شا او مخ ته په 100 متري کې دا لوحې پر ډامبر باندې ایږدي چې نور ترافیک په دې پوه سي چې دلته خطر دی. دوهمه لوحه چې د زما وړونو دې ته قاعده راست په چپ ویل کېږي، یعنې چوک دی دا په داخل د ښار کې نه، دا په اطرافي جادو کې دا لوحه درېږي. نو خلکو ته دا اختار ورکوي چې دلته ترافیک نسته چې یوه طرف ته وایي بند سه، بل طرف ته وایي راځه. برقي سیګنالونه نسته چې یوه طرف ته سره سي، بل طرف ته زرغونه سي. نو ډریور باید په خپله په دا قاعده راست په چپ لوحه باندې پوه وي. چون چې موږ تاسې په افغانستان کې د رستترین طرف څخه وسایط چلوو، نو دلته قانون حق اولیت راسته لاس ته ورکړی دی. شمال جنوب غرب نه غواړي دا رخواست چې داخليږي چې د راسته لاس څخه د بل موټر چوک ته را داخليږي، اول حق اولیت به هغه ته ورکړي. که چیرې دا مراعات نه کړي یو دم ور داخل سي، هغه ته حق اولیت ور نه کړي، ټکر وکړي، دا ټول مسؤلیت ستاسو. راځو درېیمه لوحه ده په نامه د ګولایي، راسته لاس ته ګولایي. دا لوحه هغه مهال تاسو ته زما وړونو اختار درکوي کله چې تاسو ته ګولایي 100 متره نږدې یي. سرعت باید کم کړي، د راسته ترین طرف څخه باید د ګولایي څخه استفاده وکړي، د جادې پر سړک مابینځ باندې ولاړ نه سي. په ګولایي کې سبقت ونه کړي، ولې که ته چیرې د جادې مابینځ ته ورتلې، د هغې خوا څخه بل موټر پر تا باندې راوځي، ته هغه نه وینې، هغه تا نه ویني. نو دلته باید سبقت ونه کړي، د بل موټر څخه په دا ګولایي کې موټر ونه دروي، موټر ورانه ګرځوي شاته. یعنې دا مشکلات په ګولایي کې پیښیږي چې ډریور باید ونه کړي. حتی قانون داسې وایي که چیرې یو چا په دا ګولایي کې موټر درولی و، نور 2 موټرانو حادثه وکړه، یعنې دغه موټر چې بې ځایه درولی دی دا په هغه دوسیه کې ورسره شریک دی، ولې چې د ده د وجې څخه دغه حادثه منځته راغله. په دا پسې چپالاس کې ګولایي د عیناً کارونه باید څوک په دا چپالاس ګولایي کې ونه کړي، چې سبقت ونه کړي، باید په زیات سرعت ولاړ نه سي، موټر ونه ګرځي، موټر ونه دري. هر ګولایي چې ده په پسې چې د زما وړونو 2 ګولایانې، یعنې ډبلې، یوه کاټې ده، بیا وروسته بله کاټې ده. وخت کې چې څوک دا راسته لاسته 2 ګولایان دي، باید په دغه ګولایي کې څوک هغسې غلطي ونه کړي لکه په سنګلې کې چې دي یا په هغه یوه ګولایي کې چې دي. راسته لاسته 2 ګولایانې دي یا ډبلې ګولایي. عیناً کارونه چې دي، موټر ګرځونګ دی، موټر درېدنګ دی، موټر سبقت کول دي، د سړک پر مابینځ باندې تلنګ څو دا که هره ګولایي که سنګلې که ډبلې که 2 باید وې نه کړو. 28م درس. دوام متقابل موټر، یعنې د دواړو طرفو څخه وسایط ځي او راځي. وړونو دا لوحه د موقت یا د څه وخت دپاره درېږي. په هغسې ځایو کې دا لوحه ولاړې چې همیشه یو جاده یک طرفه یي، یعنې د یوه طرفه څخه وسایط را داخلیږي، د هغه بل طرف څخه نسي را داخلېدلی. نو په هغه وخت کې که چیرې پر نور جادو باندې مشکلات راسي یا سړک ترمیمیږي یا جوړیږي، بیا نو دا لوحه درې په دغه ورځ باندې ترافیکو ته اخطار ورکوي چې نن دغه جاده 2 طرفه سوې ده، یعنې د دواړو طرفو څخه وسایط ځي او راځي. نو دا متقابل وسایط ځي او راځي، نو باید ډریور احتیاط وکړي چې نن دغه جاده 2 طرفه ده. په پسې لوحه چې د زما وړونو جاده کم عرضه کیږي، 100 متره مخکې تا ته دا اختار درکوي، ډریور په دې خبروي 1.5 متره مخکې. هره لوحه د 100 څخه تر 1.5 مترو پورې خپل قیودات، خپل مقررات، خپل قوانین پر ډریور باندې تطبیقوي. نو جاده کم عرضه سوې ده، کم بره سوې ده. که شپایي که ورځې دا لوحې انعکاس لري، که چیرې د شپې بتۍ باندې برابر سي لکه څراغ داسې لګیږي، که چیرې د شپې بتۍ باندې برابر سي لکه څراغ داسې بریښي، داسې لګیږي. نو دلته جاده کم عرضه سوې ده، اختار یې درکړي، ته باید هغه د جادې کم بره ځای ته خپل ځان عیاروې، پر هغه باندې به تېرېږې ځای به باندې. په پسې زما وړونو 10% سربلندي یا 10% اترایي، یعنې سربلندي موږ تاسې لوړې ته وایو یا چړایي ته وایو، او اترایي چې د هغه 10% اترایي سوه. په دغه چړایي او اترایي کې موټر دروونګ یا راګرځونګ، سبقت کوونګ، دا شان لکه په ګولایانو کې چې وه، په سربلندي او اترایي کې هم دا معنی دي غیر قانوني دي، باید څوک یې ونه کړي. نو بل راځو وړونو د جمپ لوحې ته، یعنې په داخل د ښار کې دا لوحې ولاړې په هر ځای کې اختار درکوي چې دلته جمپ دی 100 متره اخواته. نو چې دا لوحه ته ووینې، سرعت کموي، په ډېره کراري سره، په ډېره ارامۍ سره تر جمپ اوړې. او که چیرې په لوحه نه پوهېږې، په ترافیکي اصولو نه پوهېږې، نو په زیات سرعت کې راځې، یو دم دې جمپ ولیدی چې وجې لیدی، نو په زیات سرعت کې راځې، یو دم دې جمپ ولیدی چې جمپ چې ولیدی، پس ته تر هغه بیرک ته پښه ورکوې. نو د بیرک چغارې خلک په تشویش اخته کې چې پزر خدای څه وسوه، څه پېښ سوه، بیرکان کشېږه، ټایرونه کشېږه، تخنیکي عوارض درته پېښېږه. او که په اول په ترافیکي اصول پوه سې، نو د جمپ مطابق موټر وچله، جمپ ته یې قرار کې، بیا هېڅ مشکل نه درته پېښېږي. په پسې زما وړونو لوحه ده د ښویېدلو د موټر.
ګایې وخت موږ سالنګ دی یا غزنی دی واوره پکښ سوي یا باران پکښ سوي له شپې له مخې هغه یخی کېږي. بیا نو دا لوحه درته ولاړي اختار درکوي چې موټر دې ښویېږي، په زیات سرعت کې مه راځه، یو دم بریک مه وهه، ولې چې دا د ټیر دندانې په دا یخک خوله نسي لګولی، نو موټر ښویېږي شایي یوې خواته مخې بلې خواته سي، نو تا ته مخکې له اختار درکوي خبرې دي چې ته موټر په زیات سرعت کې او بریک مه وهه. په پسې زما وروڼو اختاریه لوحه ده، دا ټول اختاریه لوحې دي. په پسې لوحه د سړک کچا دی یا خامه دی، وای په زیات سرعت کې مزه که چیرې ته په زیات سرعت کې ولاړ سې، دا ستا د موټر څخه ډبرې غورځي، د نورو موټرانو هندارې ماتېږي، نورو خلکو ته مشکلات پیښه، نو هیڅ وخت قانون تا په دې وخت کې د زیات سرعت څخه منع کوي چې دلته سړک خامه دی یا جاده خامه ده، ستا د موټر څخه ډبرې غورځي. په پسې وړونو تور غر دی، میده میده ټکي لري، نو دلته قانون تاسې منع کوي، تاسو ته اختار درکوي چې دا غر دی دلته موټر مه دروه، پسکوټ مسکوټ مه خوره، میله میله مه کوه چې د دې غره څخه ډبرې راتویېږي، واورې راتویېږي، خدای نه خسته چې کوم مشکل درته پیښیږي، د دې ځای څخه تېرېږي، پر یو میداني باندې موټر دروي، منظره کوي، هر شی چې کوي. 90م درس. دوستانو د نن ورځې د درس عنوان مو دی لوحې. په پسې زما وړونو تونل دی، تونل اختار درکوي چې 1.5 متره یې خواته په غره کې تونل دی، نو تا ته خبر درکوي چې ځان ورته تیار کړه، څراغونه دې روښانه کړه، باید په تونل کې ولګئ چې ته مشخص معلوم سې، په تونل کې باید سبقت ونه کړې، په تونل کې باید موټر ونه درې، په تونل کې باید بیرته شاته را ونه ګرځېږې، یعنې دا کارونه باید په تونل کې ونه کړې. په پسې بیرغ دی یا جنډې د زما وړونو دا د تیارو په میدان کې اکثره وخت د هلته ډېرې درېږي چې هلته هوا معلوموي، نو پیلوټ د هوا څخه ورته ګوري چې بیرغان کومې خواته رپېږي، د هغه استقامت څخه تیاره کښته راولي چې د هغه تیارې سرعت او د هغه پراشوټ ډک کړي. خو بیا هم په زمیني ترافیکو کې، په اروپایي هیوادو کې، په امریکایي هیوادو کې داسې شدیدې بدخانې سته هلته چې دا لوحې ولاړې، ډریور ته اختار ورکوي چې دلته شپه مه تېروه، ورځ مه تېروه، شدیده بدخانه د مشکلات پیښیږي. په پسې زما وړونو د پیاده رو لوحه ده، د انسان عکس دی پکښې کې، نو دا لوحه اختار ډریور ته ورکوي چې دلته پیاده شاملین د سړک څخه یوې خوا او بلې خوا ته تېرېږي، مرور کوي، ډریور ته اختار ورکوي چې ته به سرعت کموې، موټر به درې، اول حق به پیاده شاملینو ته ورکوي، لاس به راباسي، هغوی به اطمیناني کوي چې راځه بابا، خورې مورې وروره زه ولاړ یم، هغوی خو نه پوهېږي چې ته ولاړ یې که نه یې ولاړ، دا د ډریور وظیفه ده. هلته قانون ډریور ته داسې امر کوي چې که چیرې سپین ږیری و یا معیوب و دی به ورته راته کېږي، د هغه معیوبه سره به دی کومک کوي، در پیاده روی به پرې باسي، پس ته تر هغه به موټر ته خېږي، یعنې دلته حق اولیت پیاده شاملینو ته ورکول شوی دی. په پسې زما وړونو اختاریه لوحه ده، د مکتبو د مدرسو د روزنتونو مخته درول کېږي، کوم چې هلته کوچنیانو روزل کېږي، بیا ډریور ته دا اختار ورکوي چې دلته ودرېږه او حق اولیت کوچنیانو ته ورکړه چې دلته کوچنیانو ته تفریح ورکوي، رخصتېږي، نو هغوی نه پوهېږي شاید پر دا سړک باندې وځغلي، نو دا وظیفه د ډریور ده چې باید موټر ودري او حق اولیت اول هغو ته ورکړي. په پسې زما وړونو بې لوحه لوحه ده، سړی ولاړ دی، بیا چا ورڅخه ده، سړک جوړېږي، ترمیمېږي، پینه کېږي، نو ډریور ته دا اختار ورکوي چې دلته ته باید سرعت کم کړې، کیدای شي چې د سړک یوه خوا غار سوي، پر بله خوا باندې وسایط تېرېږي، نو دا د سړک د کار دپاره. په پسې وړونو حیوان دی، د اوسي شکل یې راوړی دی، اختاریه لوحه ده، پر څنګ باندې د غوا عکس دی چې دا دوه قسمه حیوانات دي چې موږ تاسې یو ته وحشي حیوانات وایو او بل ته اهلي حیوانات وایو. وحشي حیوانات هغه د ځنګلو حیوانات دي چې وسیان دي، زمریان دي، پړانګان دي، ګیدړان دي او داسې نور شیان، هغو ته وحشي حیوانات وایي. که چیرې د وحشي حیواناتو لوحه ولاړی، نو قانون تا ته وایي چې دلته وحشي حیوانات یې د سړک یوې خوا او بلې خوا ته اوړي، پام کوه چې کوم حیوان په ونه وایي. هیڅ وخت څوک حیوان په موټر نسي ویلی، که چیرې ووایي نو عیناً دوسیه ورته جوړېږي، تحقیقات ځینې کېږي، وروسته پوښتنې ځینې کېږي. دا په پسې اهلي حیوانات چې د ښاره څخه ووتلې، مثلا د ښار څخه ووتلې، د هراتو خواته ځې یا د بولدکو خواته ځې، هلته کوچیان دي، کلي دي، اوښان دي، پسونه دي، غوایي دي، د سړک یوې خوا او بلې خوا ته اوړي، نو هلته تاسو ته لوحې درېدلې دي چې دلته اهلي حیوانات دي، د سړک یوې خوا او بلې خوا ته اوړي، پام کو چې په وې نه وی، سړک اوبو وړی دی، پل اوبو وړی دی، د کابل څخه نن راغلې، نو بیا فواید اعمال ته ژر تر ژره یو لوحه دري او ډریوران ته دا اختار ورکوي چې دلته مخته نور مور ځي، د شا د سړک څخه ورشاوه سي او بل ځای راپورته سي چې دلته سړک اوبو وړی دی. په پسې زما وړونو لوحه ده، اختاریه لوحه ده، د چادره څخه جوړي، تا ډریور ته دا اختار درکوي چې دا چوک ته نارسېده، په دا چوک کې اشارې فعاله دي، اماده وسه، یعنې دا په خپله برقي اشارې نه دي، دا د چادر څخه جوړې اختاریه لوحې دي، نو بیا ډریور دلته متوجه کېږي، که چیرې اشاره سره وه نو درېږي، که چیرې ژړه وه امادګي نیسي درېدو ته، او که زرغونه وه ورداخلېږي. یعنې دا ټوله لوحې چې ما درته ویلې دا په نامه د اختاریه وې یا اختاریه لوحې موږ تاسې ورته وایو چې اول قسم لوحې دي، د اختاریه په نامه سره لوحې دي چې ټول اختار ورکول کېږي. 10م درس.
دوستانو زموږ د نن ورځې د درس موضوع د لوحې دوهم قسم لوحه ده چې په نامه د حق اولیت ورته ویل کیږي. یعنی اول حق ته چا دی، اول حق چاته ورکول سوی دی. که چیرې ډریور حق اولیت مراعات نه کړي یا په پوهېږي نه ټکر رامنځته سي یا حادثه وکړي بیا نو مسؤلیت ده ته راجع کیږي. وروڼو د دنیا ټوله یو رقم لوحې دي، د ټولو مملکتو یو رقم لوحې دي. دا چې زموږ دولت یو څه غریب دی، لوحې د چادر یا د بل شي څخه جوړې دي، خو په نوره دنیا کې موډرن جوړې کړي. معنا یې هغه ده، لوحه هغه ده. ژړه لوحه چې چارکونجه ته په هر ښار، په هر ممالک، په هر دولت کې وویني دې ته عمومي جاده ویل کیږي. په پسې لیکې باندې کش سوي دي، یعنې عمومي جاده نوره ختمه ده. پر جاده باندې نوم ایښودل کیږي، لوحه باندې درېږي، پولیس د ترافیکو لوحې باندې دروي. بلا د هغې جادې نوم هغه سو، نه دا په پخوالي پورې ده، نه په اوږدوالي پورې ده، نه په بردوالي پورې ده. که چیرې پر یوه جاده باندې ډېر ورور مرور راشي باندې وسایط ډېر باندې ځي، نو پولیس د ترافیکو راځي، پر هغه باندې ژړه لوحه دروي، وایي دا عمومي جاده ده. د دغې جادې سره چې نور وصل کیږي یا وصل سوي هغه ته موږ تاسې په قانون کې فرعي سړکان وایو یا فرعي جادې وایو. نو هر وخت چې تاسې عمومي جاده ووینئ یا په هغه جاده کې روانې ژړ رنګه چارکونجه لوحه ووینئ، باید پوه سئ چې دا عمومي جاده ده. دې عمومي جادې ته تر نورو جادو حق اولیت ورکول سوی دی. هر وخت که څوک په عمومي جاده کې روان او د فرعي سړک څخه یو څوک ورته راوځي دلته ټکر کوي، نو ټوله مسؤلیت د فرعي سړک دی، یعنې عمومي جادې ته حق اولیت ورکول سوی دی. بیا چې در دې ووځې عمومي جاده ختمیږي، اطرافي جادو ته وځې، نو بیا لوحه مخ ته راځي، خطې باندې کش سوي دي چې عمومي جاده نوره ختمه ده، تا ته وایي چې نوره اطرافي جاده شروع سوه. په اطرافي جادو کې هغه د فواید میره سات لوحې دي چې په ژړو داسې رنګو کې نه دي، هغه به په نور شکلو کې درته دري چې اوس زه تاسو ته درښوم په هغه شکل سره. بیا عمومي جاده او فرعي جاده تاسو ته درښیي. په پسې د ښار چې ووځئ اطرافي جادو ته راسئ، لوحه ده عیناً اختاریه شکل لري، مثلث شکل یې دی، مګر یو سړک یو خط پکښ تیر دی، دوه خامه سړکان، فرعي د راسته طرف څخه او بل د چپه طرف څخه، یعنې په داخل د ښار کې نه، دا په اطرافو کې دا لوحې درېږي. نو هر وخت چې په عمومي جاده کې وسایط روان اول حق اولیت د هغه دی. فرعي سړک که د راسته طرف څخه دی که د چپه طرف څخه دی، دی باید انتظار وکړي چې وخت هغه تیر سو، اول حق اولیت باید عمومي جادې ته ورکول سي. پس ته در هغه به دی را داخلیږي. داخل شدن یا داخلېدل باید په داسې شکل سره کله چې دی عمومي جادې ته را داخلیږي. که راسته لاس ته تلئ لنډه کاټې کوي مشکل نشته، خپل لاس یې دی. که چیرې چپه لاس ته تلئ نو د جادې در مابینځ پورې به ځان رسي، یو زاویه به تشکیلوي، خپل لاس ته به ځان عیاروي. نوموړي ترافیکي درسونه تاسو ته د شاه مبلینو له طرفه وړاندې کیږي. شاه د اعتبار وړ نوم. یو دېرشم درس. ګرانو دوستانو زموږ د نن درس عنوان دی لوحې. وخت چې اطرافي جادې ته ورننوتلست، په اطرافي جاده کې عمومي جاده په داسې شکل درښیي چې تیز خط یې یو فرعي سړک ورسره وصل سوی. عمومي جادې ته وایي چې ته به خپل سرعت کموې، هغه چې نوی داخلیږي عمومي جادې ته د فرعي سړک څخه. دلته که بیا کم ټکر یا حادثه راځي، یو سړی د فرعي سړک څخه راوځي بل په عمومي جاده کې، دا باید درې کټګورۍ دې ته ورکول سي. که چیرې مخ ته د مخ پر حساب باندې ټکر ورسره وسي، د فرعي سړک څخه وسایط راوځي، نو مسؤلیت ټوله فرعي سړک والا ته راجع کیږي. او که نیم راوتلی د فرعي سړک څخه، بیا نو نیم مسؤلیت عمومي جادې والا ته کیږي او نیم مسؤلیت فرعي سړک والا ته. ولې د وسایط نسوی کنټرولولی په زیات سرعت کې راغلی دی، بیا نو ټوله مسؤلیت نیمه کیږي، نیمه مسؤلیت عمومي جادې والا ته ورکول کیږي او نیمه مسؤلیت فرعي سړک والا ته. که چیرې ډېره وه یعنې د شا پر حساب باندې ټکر راځي، نو زیات مسؤلیت او زیات مشکلات عمومي جادې والا ته کیږي، ولې چې د خپل وسایط نسوی کنټرولولی. پر څنګ باندې بیا یو سړک فرعي دی، د چپه طرف څخه عمومي جادې ته راوتلی دی. هغه هم عیناً شکل د اوس موږ درته تکرار کړه. که چیرې وخت کې څوک عمومي جادې ته داخلیږي، اول باید بریک ووهي، حق اولیت اول باید چاته ورکړي، پیاده شاملینو ته. په پسې که چیرې فرعي سړک نه وي، خالي لوحه د سپینه لوحه د مثلث شکل یې دی، په مابینځ کې چې نه لري وڅنګ ته سټاپ دی چې هغه هم فرعي سړک دی، دواړه فرعي سړکان دي. شاید تاسو ته سوال پیدا سي چې دا یو فرعي سړک دی، نو دا دوې لوحې بیا ولې دي؟ نو که چیرې سپینه لوحه یې په مابینځ کې شی نه وي او ته د فرعي سړک په خوله کې درېږې، نو تا ته دا اختیار درکوي چې بریک ووهه، شاوخوا وګوره چې شی نه و، جادې ته داخل سه. که چیرې سټاپ لوحه ولاړه وه، نو دغه ډریور باید پوه سي چې په عمومي جاده کې ډېر رش دی، یعنې ډېر وسایط ورور مرور کوي، پر سټاپ لوحه باندې دی ډېر درېږي او د سپینه لوحه چې ده دی لږ باندې درېږي. یعنې دا د دې څخه تا ته معلومیږي چې په عمومي جاده کې رش ډېر دی، ورور مرور زیات وي، نو پر سټاپ لوحه باندې به ته ډېر درېږي. په پسې چې د ګردۍ لوحه ده، منع کوونکې سره لوحه، ټول عمر چې تاسې ګردۍ سره لوحه ووینئ دا منع کوونکې لوحه ده. نو دلته حق اولیت که چیرې سړک نیم غار سوی،
جوړیږي ترمیمیږي نو پر یوه خوا به وسایط دواړو طرفو ته نسي تېرېدلی نو بیا پر دغه سر و هغه سر باندې دغه لوحه دروي که سور تیر ستا پر لاس باندې و نو تا ته حق اولیت نسته ته به درېږې او بل تور تیر د بل پر لاس باندې دی هغه به راتېرېږي چې هغه راتېر سو پس ته هغه بیا تا ته اجازه درکول کېږي چې ته ورسې نو دې ته حق اولیت لوحې ویل کېږي شاید تاسې پوه سوي یاست چې اول حق اولیت لوحه کومه یوه وه په پسې شنه لوحه ده دا داسې دایمي درېږي چې هغه پل یې لکه زموږ تاسو ته چې په ارغنداب کې پل دی هغه د سربند پل ډېر کمبره پل دی ډېر نری پل دی نو هلته هم د پله پر یوه سر باندې لوحه ولاړې سپین تیر پر استا لاس باندې پر بل سر باندې لوحه ولاړې سور تیر ویې خواته نو دلته چې سپین تیر ستا پر لاس باندې دی دته حق اولیت ورکول سوی دی چې باید اول دی ور داخل سي او هغه سور تیر چې پر لاس دی باید هغه ودرېږي که چیرې په د حق اولیت پوه نه یې یا په پوهېږې نه بس د غزې په فضل د خدای ور داخل سي نو د ها خوا بل موټر راځي دواړه به پر پله سره ولاړ یاست نه به ته شاته تلای سي نه به دی شاته تلای سي مشکلات یې جوړ کړه پل دې بند کړي نو حق اولیت باید مخکې تر مخکې ډریور وپېژني په پوس او مرات یې کې 22 درس ګرانو دوستانو زموږ د نن درس عنوان چې دی لوحې دي راځم وړونو دریم قسم لوحو ته دا دریم قسم لوحو ته منع کننده لوحې وایي یعنې منع کوونکې لوحې تاسې د یو کار څخه منع کوي اوله لوحه چې د سره لوحه ده په مابینځ کې سپین خط دی دې ته یک طرفه جاده وایي هر وخت چې دا لوحه ولاړې هیڅ وسایط دغه جادې ته نسي داخلېدلی د یوه طرف څخه داخلېدلی سي د بل طرف څخه نسي داخلېدلی په پسې سپینه لوحه ده ګردۍ منځ سپین دی نوره سره ده دلته هیڅ ډول وسایط نسي داخلېدلی دا په داسې ځایو کې درېږي چې هلته ډیپوګان د ګازو یي هلته مرمۍ یا هلته پټرول نو داسې اساس ځای دغه لوحه هلته درېږي هیڅ وسایط دغه ځای ته نسي داخلېدلی هر عکس چې تاسې وینئ د کوچني موټر عکس مو ولیدئ دغه جادې ته کوچنی موټر نسي داخلېدلی د موټرسایکل عکس په دا لوحه کې ته پر موټرسایکل باندې سپور دا جادې ته نسي داخلېدلی د بایسکل عکس چې په لوحه کې ولیدئ ته پر بایسکل باندې سپور باید جادې ته ور داخل نسي ټکټر در سره دی په لوحه کې چې د ټکټر عکس ولیدئ باید جادې ته ور داخل نسي یعنی هر عکس چې تاسې په لوحه کې وینئ هغه وسایط جادې ته نسي ور داخلېدلی دا شاید نور وسایط هم کېدای سي یعنی دلته په قانون د ترافیکو کې د هرو وسایطو لپاره جلا جلا جادې سته وخت ټیله والا موټر دی داخلېدلی نسي شاید دلته کوچني موټران داخلېږي خو هغه عکس چې پکښې دی ستا سره هغه وسایط دی باید داخل نسي د لاس ګاډۍ د انسان چلوي باید ور داخل نسي ولې عکس هغه دی په هغه لوحه کې ویني 7 ټنه چې د موټر دروندوالی دی یعنی ستا موټر 7 ټنه وزن لري تا تللی دی باید دلته ور داخل نسي ولې چې پل کمزوره دی یا جاده کمزوره ده هغه کښېني او در 7 ټنه چې زیات یې مثلا 7 ټیله دا وسایط نسي داخلېدلی 15 ټنه دی 10 ټنه دی 22 ټنه دی نو باید په دې پوه سي چې دا سړک کمزوره دی کښېني چې در 7 ټنه زیات یې باید ور داخل نسي 15 ټنه چې پر اکسل باندې وزن یې باید ور داخل نسي چې کماني یې ویل یې ایسا یې دا ټوله په تاله سره وتلی 15 ټنه کېږي باید ور داخل نسي انشاءالله دا شان خو به پېژنئ په پسې کې چې د موټر 2.5 متره بردوالی و دغه جادې ته نسي داخلېدلی لوحه ولاړه ده یعنی دغه جاده شاید کېدای سي 2 مترې یعنی که 2.5 متره وسایط ور داخل سي انحراف وکړي وابه وړي یعنی 2.5 متره وسایط نسي کولی چې ور داخل سي په پسې که 3.5 متره جګوالی و یعنی که ستا موټر 3.5 متره جګوالی درلودی باید ور داخل نسي دلته به هوایي پولې کېدای سي د هغه سره وجنګېږي برقي لاینونه به وي نو دلته یې منع کوي چې باید 3.5 متره جګ موټر ور داخل نسي 10 متره چې د موټر اوږدوالی باید ور داخل نسي چې دلته جاده کم عرضه ده مشکلات پیدا کوي لاره بندوي چې 10 متره چې د موټر اوږدوالی باید ور داخل نسي راسته لاس ته سور خط پر کش سوی دی لوحه ولاړه ده وایي مه ګرځه پسې چپه لاس ته سور خط باندې کش سوی دی لوحه ولاړه ده وایي مه ګرځه په پسې لوحه چې د وروره په جاده کې بیرته راګرځېدنګ یعنی شاته بیرته راګرځېدنګ غیر قانوني دی که راکاټ سي یا راوګرځېږي دلته جاده بنده مشکلات رامنځته کېږي ترافیک د جادې دې نیسي بندي کوي دي جریمه کوي دي دا ټول پر تا باندې عملي کوي په پسې وړونو د سبقت لوحه ده یو موټر په سره رنګ کې دی بل په تور رنګ کې دی هر وخت چې دا لوحه ووینئ نو دلته به سبقت نه کوئ یعنی په قانون کې سبقت ورته وایي موږ تاسې کراس ورته وایو یو موټر د بل څخه مخته کېدنګ یا سبقت کول دا منع دي باید ونه سي 1 کیلومتر یا 1.5 کیلومتر چې ولاړ سي شاید بله لوحه درته راسي لیکي پر کش سوي بیا تا ته اجازه درکوي چې ته سبقت کولی سي هغه خطرات چې وه هغه نور نسته په پسې وړونه غټ موټر سبقت نسي کولی غټ موټر یې په سره رنګ کې جوړ کړی دی کوچنی موټر په تور رنګ کې یعنی غټ موټر د کوچني موټر څخه سبقت نسي کولی منع دی ولې چې د غټ موټر سرعت کم دی او د کوچني دا ډیر دی غټ موټر چې د کوچني موټر څخه سبقت کوي ډیر وخت نیسي نو په دې وجه دلته بالمقابل خطر راځي نو غټ موټر د سبقت څخه منع کړی دی چې 1 یا 2 یا 3 کیلومتر ولاړې بله لوحه به راځي خېټې په باندې کش سوي بیا تا ته وایي چې ته آزاد یې خپل سبقت یې کولی سي 13 درس
ګرانو دوستانو زموږ د نن درس عنوان دی لوحې. په پسې ګردۍ لوحه ده، پکښې لیکلي دي 50. که 40 پر لیکلي وه، 50 پر لیکلي وه او په سره لوحه کې وه، نو تر دغه زیات سرعت ته وسایط ته نسي ورکولی. په داخل د ښار کې موږ تاسې په درسو کې وویل چې د 30 څخه تر 40 کیلومتره سرعت اضافه هېڅ چاته حق نشته چې ونیسي. او که چیرې د لوحې مطابق په لوحه کې لیکل سوي 50، نو تر 50 په زیات سرعت نه نیسي. او که چیرې تر 50 زیات سرعت ولاړ سي، نو پولیس د ترافیکو دې تهدیدوي، جریمه کوي دي، هر قانون چې پر تا باندې تطبیقوي. په پسې مخ ته لوحه راځي، لیکې باندې کش سوي دي چې په 80 یا په 70 کې تللی سي، مقصد چې حاکمیت پر د خپل وسایط باندې ولري. په پسې رنګ دی وړونو موږ تاسې خو رنګ په مخکني درسو کې سره ویلي وه چې هیڅ وخت په ښار کې د داخل هیڅ چاته د رنګ وهلو اجازه نشته. او که چیرې لوحه ولاړې خط باندې کش سوی دی پر هغه رنګ باندې، نو ته باید پوه سې چې کلینیک دی، شفاخانه ده، روزنتون دی، دلته هر رنګ قطعا منع دی، باید هیڅوک یې ونه وهي. په پسې شنه لوحه ده 4 خطه سره پکښې کې دي، دې ته منع توقف لوحه وایي، یعنی بریک وهل د دغه لوحې پر شاوخوا باندې یعنی غیر قانوني دي، هیڅوک هیڅ وخت بریک نسي وهلی او باید بریک ونه وایي. په پسې شنه لوحه ده، یو خط پکښې کې دی، یعنی دا لوحه منع پارکینګ لوحه ده. دلته یو ډریور درېدلی سي د دې لوحې پر شاوخوا، دلته سپارې پورته کړه، سپارې کښته کړه، د یو چا سره خبرې وکړه، مګر د جلوه نسي کښته کېدلی. که چیرې د جلوه څخه کښته سي، ګوا کتاب پارک وکړي، بیا عیناً جریمه، تهدید، دا ټوله پولیس د ترافیکو تا ته درکوي. په پسې لیکې پر کش سوي دي 1 کیلومتر اخوا ته بیا تا ته اجازه سته چې ورې پارکینګ وکړې. د پارکینګ مشکلات چې وه هغه نور نسته په دغه ځای کې. په پسې وخت والا لوحه، ټایم والا لوحه، مثلا پر یو چوک باندې سهار د 8 څخه تر 10 پورې پر چوک باندې مامورین، مکتبیان او موټران ټوله راوځي، نو بیا پولیس د ترافیکو هلته دغه لوحه دري چې د 2 بجو څخه بیا تر 2 بجو پورې باید هیڅوک پارک ونه کړي. هغه وخت ورسره لیکلي، هغه وخت باندې نوشتای. کله چې هغه وخت پوره سو، بیا لوحه پر د بل مخ باندې اړي تور لیکي دي باندې کویدات و مقررات چې د پارکینګ د منع و اوس هغه آزاد دي. په پسې وړونو د ګمرک لوحه د هر وخت چې دا ولاړي، نو دلته ډریور چې خپل برنامه د تجارت دی، په ګمرک کې چې کوم مشکلات یې ورځي هغه حلوي، نو نور وسایطو ته بیا دا امر نشته چې ورځي ور داخليږي. په پسې کله بور لوحه، یعنی د یوه ولایت څخه چې در بل ولایت پورې سفر کوي، هلته به غرفې ولاړي، پر سر به دا لوحه ولاړي، هلته ورځي 10 افغانۍ، 20 افغانۍ، 15 افغانۍ. کله بور خپل ولایت مثلا د دې ځای څخه کابل ته ځي، کله خپل 15 افغانۍ در څخه اخلي، غزني ته ورځي، هلته بیا خپل مامور ناست 20 افغانۍ در څخه اخلي. دا پیسې چې بیا ټولېږي د دې سړک په ترمیمېدو، په جوړېدو باندې مصرفېږي. دې ته موږ تاسې عقل عبور لوحه وایو. 4 درس. ګرانو دوستانو زموږ د نن درس عنوان دی لوحې. په پسې ګردۍ لوحه ده، پکښې لیکلي دي 50. که 40 پر لیکلي وه، 50 پر لیکلي وه او په سره لوحه کې وه، نو تر دغه زیات سرعت ته وسایط ته نسي ورکولی. په داخل د ښار کې موږ تاسې په درسو کې وویل چې د 30 څخه تر 40 کیلومتره سرعت اضافه هېڅ چاته حق نشته چې ونیسي. او که چیرې د لوحې مطابق په لوحه کې لیکل سوي 50، نو تر 50 په زیات سرعت نه نیسي. او که چیرې تر 50 زیات سرعت ولاړ سي، نو پولیس د ترافیکو دې تهدیدوي، جریمه کوي دي، هر قانون چې پر تا باندې تطبیقوي. په پسې مخ ته لوحه راځي، لیکې باندې کش سوي دي چې په 80 یا په 70 کې تللی سي، مقصد چې حاکمیت پر د خپل وسایط باندې ولري. په پسې رنګ دی وړونو موږ تاسې خو رنګ په مخکني درسو کې سره ویلي وه چې هیڅ وخت په ښار کې د داخل هیڅ چاته د رنګ وهلو اجازه نشته. او که چیرې لوحه ولاړې خط باندې کش سوی دی پر هغه رنګ باندې، نو ته باید پوه سې چې کلینیک دی، شفاخانه ده، روزنتون دی، دلته هر رنګ قطعا منع دی، باید هیڅوک یې ونه وهي. په پسې شنه لوحه ده 4 خطه سره پکښې کې دي، دې ته منع توقف لوحه وایي، یعنی بریک وهل د دغه لوحې پر شاوخوا باندې یعنی غیر قانوني دي، هیڅوک هیڅ وخت بریک نسي وهلی او باید بریک ونه وایي. په پسې شنه لوحه ده، یو خط پکښې کې دی، یعنی دا لوحه منع پارکینګ لوحه ده. دلته یو ډریور درېدلی سي د دې لوحې پر شاوخوا، دلته سپارې پورته کړه، سپارې کښته کړه، د یو چا سره خبرې وکړه، مګر د جلوه نسي کښته کېدلی. که چیرې د جلوه څخه کښته سي، ګوا کتاب پارک وکړي، بیا عیناً جریمه، تهدید، دا ټوله پولیس د ترافیکو تا ته درکوي. په پسې لیکې پر کش سوي دي 1 کیلومتر اخوا ته بیا تا ته اجازه سته چې ورې پارکینګ وکړې. د پارکینګ مشکلات چې وه هغه نور نشته په دغه ځای کې. په پسې وخت والا لوحه، ټایم والا لوحه، مثلا پر یو چوک باندې سهار د 8 څخه تر 10 پورې پر چوک باندې مامورین، مکتبیان او موټران ټوله راوځي، نو بیا پولیس د ترافیکو هلته دغه لوحه دري چې د 2 بجو څخه بیا تر 2 بجو پورې باید هیڅوک پارک ونه کړي. هغه وخت ورسره لیکلي، هغه وخت باندې نوشتای. کله چې هغه وخت پوره سو، بیا لوحه پر د بل مخ باندې اړي تور لیکي دي باندې کویدات و مقررات چې د پارکینګ د منع و اوس هغه آزاد دي. په پسې وړونو د ګمرک لوحه د هر وخت چې دا ولاړ
ولاړی نو دلته ډرایور چې خپل برنامه د تجارت په ګمرک کې چې کوم مشکلات یې ورځي هغه حلوي نو نور وسایتو ته بیا دا امر نشته چې ورځي ور داخليږي په پسې کله بور لوها یعنی د یو ولایت څخه چې در بل ولایت پورې سفر کوي هلته به غرفه ولاړی پر سر به د لوها ولاړی هلته ورځي 10 افغاني 10 افغاني 15 افغاني اکل بور خپل ولایت مثلا د دې څخه کابل ته ځي کله خپل دیش 15 افغاني در څخه اخلي غزنی ته ورځي ته به خپل مامور ناستي 10 افغاني در څخه اخلي دا پیسې چې به ټولېږي د دې سړک په ترمیمېدو په جوړېدو باندې مصرفېږي دې ته موږ تاسې عقل اوبر لوحه وایو 15 درس ګران وړونو نن زموږ د درس عنوان دی لوحې ګران وړونو نن 5 قسم لوحې دي چې دې ته معلومات کونینده لوحې وایي یعنې د ترافیکو په قوانینو کې چې دا لوحې دي معلومات درکوي یعنې چې یو ښار ته ورځې په ښار کې ناوله ده ژبه دې نه ده زده په پاړسي نه پوهېږې نو د دې لوحو سره که چېرته د ډرایور په لوحو پوه سې هر ځای تا ته مشخصه کوي هر ځای تا ته درښیي ته هېڅ ضرورت ترجمن ته نه لرې هېڅ ضرورت پوښتنې ته نه لرې اوله لوحه د تیلو پمپ دی چې موټر دې تیل نه لرې ورځې ډیزل وراچې تیل وراچې نو لوحه ولاړه ده چې دلته پمپ دی په پسې د ورکشاپ لوحه د وخت کې چې ته موټر دې خرابي لري یا تخنیکي عوارض لري ورځې مسترخانې ته یا ورکشاپ ته حالت خپل مشکل حلوي کور ته ټلیفون ورکړه ټلیفون په لاس کې دی د ټلیفون لوحه ولاړه ده تا ته وایي راسه ورځې خپل کور ته ټلیفون ورکړه چپرکاټ دی پر لوحه باندې عکس دی هلته ورځې مسافرخانه ده شپه تېری د ډوډۍ ځای دی کاچوغه ده پنجه ده په اصطلاح نو ورځې هوټل ته چې ډوډۍ دې خوړه یا دیار شي خوړه د انګلیسي چې مار چیرې ولیدي په لوحه کې یعنې دلته شفاخانه ده خدای نخواسته مریض یا کوم مشکلات لري ورځې دا ټولې معلومات کونینده لوحې دي په پسې دا د سرې میاشتې رئیست دی چې د غریبانو یا د مسکینانو سره مرسته کوي نو د سرې میاشتې رئیست درته په ګوته کوي په پسې لوحه چې ده تفریحګاه ده یعنې وخت چې په کابل کې د چلسیتون تفریحګاه ده په باغ بالا کې په کرغه کې تفریحګاه دي یا زموږ ته په کندهار کې د دالې ډم دی یا بابا صاحب دی دا د تفریحګاه دپاره تا ته معلومات درکوي چې دلته میله ده ورځې میله کوي په پسې د استراحت لوحه د کابل سرجې حرکت راوکړي پر لارې باندې دا لوحه ولاړې موټر دې چلی ستړی کېږي ورځې ورګرځي چوکۍ پرته ده چای یو پیاله خوړلي یا نه خوړلي ځان وساکئ بیرته بیا موټر ته خېږه دې ته د استراحت لوحه وایي چې 10 دقیقې یا 15 دقیقې خپل ځان وساکئ په پسې د ښاري سرویس دپاره ایستادګاه ده یا تمځای دی لوحه به ولاړې د ښاري سرویس عکس به پکښېږي نو وخت کې چې څوک په دا موټر کې سپرېږي عام خلک به دلته انتظار کوي څه وخت چې دا موټر راغلی منظم په کراري او ارامۍ سره به دغه موټر تر پورته سي او که چیرې د ټکسي استادګاه ټکسي ځای حق نه لري چې سپاري پورته کړي یا کښته کړي بغیر استادګاه سپاریانو ته هم حق نشته چې هر ځای موټروان ته وایي چې دلته موټر ودرو چې هله زه چې در کور تېر کړم ډرایور ته خپل ځای مشخص شوی دی باید پر هغه ځای باندې دی خپل سپاري پورته کړي یا یې کښته کړي او سپاریان هم باید دلته د ډرایور سره جنجال ونه کړي او مشکلات ورته جوړ نه کړي په پسې د معلوماتو لوحه ده چې ناوله د ښار ته ورځي یا ناوله د کابل څخه کندهار ته راځي یا د کندهار څخه کابل ته ځي نو ځایونه در څخه ورکي په ښار کې داسې غرفې دي پر سر باندې داسې د معلوماتو لوحه ولاړې باندې لیکلي کښته مامور ناست سي چې هر وزارت هر رئیست هر ځای ستا څخه ورکي هغه تا ته لارښوونه کوي چې داسې ولاړ شه داسې ولاړ شه هر چیرې چې ځې دی تا ته په نښه کوي او درښیي 14 درس قدرمنو وړونو نن زموږ د درس عنوان دی لوحې د انګلیسي پیچ تاسې په هره شنه لوحه کې ولیدل و دې ته پارکینګ لوحه وایي یعنې پارک هر وخت چې موږ تاسو ته یو ځای مشخص کېږي د پارک دپاره پر هغه ځای باید پارک وکړو هر ځای پارک کول یا موټر د روانګ دا غیر قانوني دی دا د جادې ترافیک داسې جریمه کوي تهدیدوي مو لسنس در څخه اخلي هر ځای چې مشخص شوی دی د پارکینګ دپاره هلته باید تاسو موټر ودروئ او ورې باید پارک وکړئ په پسې د پیاده رو لوحه ده مخکې چې موږ تاسو پر دغه باندې خبرې وکړلې چې پیاده رو انسانان تیریږي باید اول حق اولیت هغو ته ورکول سي او وروسته بیا ډرایور حرکت وکړي په پسې تر مځکې لاندې پیاده رو دی یعنې کښته په زینو کې تاکېږي پر سر اجازه ده موټران تیریږي او راتیریږي ورور مرور کوي ته به لاندې په مځکه کې ځې پر ابل سر باندې به راخېږي بیا به نو تر سړک اوښته یا هوایي پیاده روونه دي چې پر سړک باندې پل جوړ کړي موږ تاسې په کندهار ښار کې هوایي پل لرو پیاده رو دی خلک اوړي وراوړي باندې یا تر مځکې لاندې پیاده رو دی یا هوایي پیاده رو دی په پسې لوحه چې ده دا د یک طرفه جادې په هغه بل سر کې درېږي چې وسایط ور داخلیږي مثلا د شهیدان چوک دی که چیر پر شهیدان چوک باندې راوګرځېږي 400 زموږ تاسې یک طرفه جاده دی داسې بغلکي لوحه باید ولاړي چې تا ته هدایت وکړي معلومات درکړي چې باید د دې طرف څخه ورننوځه ولې چې یک طرفه ده د 400 د خوا څوک نشي راتلی که چیرته دغه برج قبرونه بیانوي مخامخ لوحه درته دروي چې د دې خوا ور داخل څه په پسې سپینه لوحه ده سور خط یعنې جاده نوره مخ ته ختمه ده دا په پسې نښانونه چې دي ما مخکې په درسو کې درته ویلي وه چې په هر چوک په هره چرایي کې ډرایور ورځي هغه ځای باید درته مشخص وي هدف ورته معلوم وي د خپل سپاریانو ډاکټرو د دې څخه پوښتنه کړې چې چیرې ځو
که راستترین طرف ته تللی راستترین طرف کې دی، که مخامخ تللی مابینځ کې دی، او که چیرې چپه طرف ته تللی چپه طرف کې دی. نو هغه لوحه د لرګو څخه هم جوړي، په خط اندازې هم جوړیږي. که په هر خط کې تللې ورې به ځان عیاروي او په هغه کې به په پسې لوحه ولاړه ده چې کندهار ته راځې د دلدک څخه راتېر سې. هلته به درته وایي چې کندهار خوش آمدید، یعنې کندهار ته ښه راغلې. نو ته باید پوه سې چې دا حدود یا ولایت کندهار شروع سو. بیا چې در کندهار ووتې مثلا د هلمند پر دوی باندې لوحه ولاړې چې په مخه دې ښه یا پر لوحه باندې سور خط کش سوی چې د کندهار حدود نور ختم سو. هر ولایت حتی په لوحه سره هغه حدود در معلوموي. په پسې زرغونه لوحه ده، کوتل سالنګ باندې لیکلی دی. نو هر کوتل چې پر دا کوتل باندې دا لوحه په زرغونه رنګ کې او باندې لیکلی چې دا کوتل پلانکی کوتل دی. په پسې لوحه د زما وړون څه وخت چې راوتس د کابل څخه پر چوکي ارغندۍ باندې یا د کندهار ښار څخه ووځي پر سیلو باندې دا لوحه ولاړې. تر هرات پورې چې څونه کیلومتره دي در هر ولایت پورې ده هغه تعداد درښیي چې تر پلانکي ولایت پورې 2 کیلومتره دي، تر پلانکي ولایت پورې 2 کیلومتره، تر پلانکي ولایت پورې 2 کیلومتره او تر پلانکي ولایت پورې 2 کیلومتره. یعنې هغه ټوټل د ولایتو کیلومتر ټوله درښیي. بیا چې حرکت وکړې یو کیلومتر به هغه لوحه درته راځي، مخ ته هغه به تېرېږي. بیا چې یو څه اندازه ولاړې بیا ټوټل تا ته معلومات درکوي چې 2 کیلومتره دې خلاصه کړه او 2 کیلومتره پاته ده. 20 درس. ګرانو دوستانو، زموږ د نن درس موضوع د معلومات کننده لوحې. وخت چې څوک په پسې لوحه ورسره ولاړ وي دغه استقامت چې مثلا غزنۍ د سړک پر راسته طرف دی 2 کیلومتره، هغه د تیر سار ورسره وي. کندهار د جادې پر چپه طرف دی 2 کیلومتره. مثلا کجکۍ پر دې طرف دی هغه د تیر سرونو ورسره وي. یا په داخل د ښار کې به لوحه ولاړې هلته تا ته درښیي چې روزګان پر دې خوا دی، مثلا د برو دروازه پر دې خوا ده، سټوډیوم پر دې خوا دی، ډاکخانه پر دې خوا ده، د تیارو میدان پر دې خوا دی. دا ټول په لوحو سره په ښار کې تا ته معلومات ورکول کیږي. ډرایور باید د دې سره ولد او په دې باید پوي. راځو څلورم، په پسې لوحه د 50 پکښې لیکلي دي په شنه رنګ کې ده. په پسې په ژړ رنګ کې لوحه د 3 پکښې لیکلي دي. زما وړونو یو شین رنګ دی، یو ژړ رنګ دی. ژړ رنګ د جادې لمبر پکښې کی. دا ټول عمر واضح سوي. مثلا اینو مینه 100 نمبر سړک، 10 نمبر سړک، نو هغه په ژړ رنګ کې لوحه د 10 نمبر باندې لیکلي دي. ضرور ژړ رنګ به او کچیر شین رنگ ورسره هغه د جادې اوږدوالی درښیي. مثلا جاده 2 متره ده، یعنی شین رنگ په اوږدوالي کې رالی او ژړ رنگ د جادې نمبر سو. په پسې سالنګ واټ دی. وخت کې چې هر کوتل په دا کوتل کې دننه د جادې وڅنګ ته یو میداني نو دې ته واټ ویل کېږي. کله چې یو موټر ته تخنیکي عوارض پیښیږي یا مشکلات ورته جوړیږي نو دی د میداني ته ورګرځي او ورې د مشکلات حلوي. په داخل د ښار کې بیا لوحه ولاړې د تیر سرونو ورسره سته. هر ځای درښیي. محکمه پر دې خوا ده، سټوډیوم پر دې خوا دی، ډاکخانه پر دې خوا ده. هغه ټوله تا ته راهنمایي کوي. دا په پسې لوحه عیناً شکل لري، په ښار کې ولاړه ده. تا ته هر استقامت درښیي. مثلا بولدک پر دې خوا دی، ولسوالي پر دې خوا ده، یا ارغنده ولسوالي پر دې خوا ده. تا ته ټوله درښیي. په پسې ژړې لوحې دي، د انحراف لوحې ورته ویل کېږي. وخت پر سړک باندې کار پیښیږي، مشکل پیدا کوي یا یې ترمیموي نو پولیس ته ترافیکو دا لوحه ورې دروي وایي انحراف وکړه. هغه د تیر سار به تا ته نښانې درښیي. مثلا د شهیدان پر چوک باندې مشکلات راځي، د خاط پر کوڅه باندې لوحه دروي وایي انحراف وکړه د سټوډیوم خواته. نو پر هره خوا چې انحراف و هغې خواته موږ تاسې انحراف کوو. دا ورخرو استقامت ته تغییر ورکوو. په پسې د ولایاتو په سطح انحراف دی. مثلا سالنګ باندې کار باندې روان دی، پر چوک ارغندۍ باندې لوحه دروي وایي داسې پر بامیانو، پر وردګو، پر بدخشان باندې تیر سه او ځان مزار ته ورسوه. یعنی دا د ولایتو په سطح سره چې سو انحراف سو. 8 درس. ګران وړونو، نن راځو د درس عنوان مو دی 9 قسم تاسیسات یا ترافیکي جزیرې، خط اندازي او داسې نور شیان. دې ته 9 قسم لوحې ویل کیږي. دا چې دی وړونو هغه رقم قسم لوحې دي چې د لرګیو یا چادره څخه جوړې نو د تیر مشوکي چې یوې خوا او بلې خواته اجازه درکول کیږي یا چپه خواته یا رسته خواته چې موږ تاسې په ښار کې لرو. مثلا د شهیدان پر چوک باندې ولاړې دي او ډېر ځایونه په چوکو کې ولاړې دي. تاسې وګورئ، تاسې ته هدایت کوي چې پر دې خوا باندې ولاړ سئ. هغه د تیر مشوکي چارې خواته یي. راځو مخروطي دي، دا د پلاستیک څخه جوړې، د ترافیکو سره سپیر ورسره یي. نو کوم وخت چې جاده بندیږي یا مشکلات رامنځته کیږي نو پولیس د ترافیکو ژر راکښته کیږي، دغه مخروطي دري او جاده په بندي. نو وخت چې مخروطي ایښودل سوي باید پر هغه جاده باندې ور نه سي، انحراف وکړي. په پسې لوحه چې د وړونو پر سړک باندې کار کیږي یا ترمیمیږي دا ربې لري یا پایې لري، یو ځای بل ځای ته پورې وال کیږي. هر ځای چې پر سړک باندې کار کیږي یا ترمیمیږي نو دا لوحه پر هغه ځای باندې درول کیږي. انحراف موټر وسایطو ته ورکول کیږي پر بل استقامت باندې. په پسې دوه لوحې دي، یوه راسته لاسته او بله چپه لاسته. مشوکې لري داسې تیزې تیزې. یو خو هغه ګولایانې وې چې موږ تاسې مخکې وویلې، خو د هغه ګولایانې
نه دي. دا په اطرافي جادو کې درول کېږي داسې لږ معمولي کږوالی لري، نو ډریور باید پوه سي که شپه یې که ورځ چې بتۍ باندې برابرې سي. دا چشکي دا انعکاس ورکوي. نو دلته جاده معمولي کوږوالی لري، د هغه کوږوالي ته ځان برابروي، که چپه لاس و که راسته لاس و. 9 درس. ګرانو وړونو، نن زموږ د درس عنوان دی برقي سیګنالونه. په پسې وړونو برقي سیګنالونه دي. موږ تاسو په مخکني درسو کې ولیدل چې د یو ښار یا د دولت ترافیک پر 4 شیانو تنظیمېدل، چې عبارت د پولیس د ترافیک څخه وو، برقي سیګنالونه وه، لوحې وې، تاسیسات وه، او څلورم یې قاعده راسپه چپه. که چیرې په یو چوک کې سره اشاره لګېږي یا پولیس د ترافیکو دواړه لاسونه پورته کړي، دا د سرې اشارې معنا لري. هیڅ وسایط نشي داخلېدلی چوک ته، چرایي ته. تر هغه وخته پورې په دې انتظار کوي چې د سرې اشارې پس ته ژړ اشاره لګېږي، یا یو لاس پولیس د ترافیک پورته کوي، دا د ژړ اشارې معنا لري. هغه وسایط چې ولاړ هغه آمادګي نیسي دپاره د حرکت، هغه سي را داخلېدل د جنا د خوا څخه هغه آمادګي نیسي، که ځان قراروي د درېدو دپاره. پس ته د هغه څخه که پولیس د ترافیکو خپلې جبهې ته تغییر ورکوي، داسې هغه وسایط چې درولي وه هغه رایله کوي، هغه چې راتله هغه درېږي. نو ودې ته زرغونه اشاره سوه، مخکې سره وه اوس زرغونه سوه، او ودې طرف ته سره سوه. نو وخت یې د ژړ اشارې پر وخت باندې حرکت کول غیر قانوني دی، فقط د آمادګي دپاره ده. سره اشاره چې د هغه ولاړ دی، نو وخت چې زرغونه اشاره روښانه سوه، ترافیک باید ور داخل سي، موټروانان باید ور داخل سي. د ژړ اشارې په وخت کې باید هېڅوک ور داخل نه سي، هغه یوازې د آمادګۍ دپاره ده. که ولاړ یې آمادګي نیسئ د حرکت دپاره، او که چیرې په حرکت کې بیا آمادګي نیسئ د درېدو دپاره. 40 درس. درنو دوستانو، زموږ د نن درس عنوان دی خط اندازي. د خط اندازي په باره کې مستقیم خط ورته ویل کېږي چې پوره خط دی. که په یوه خط کې روان وي پر دا بل باندې ټایر نسي راړولی، بیرته شاته نسي ګرځېدلی. که 2 خط وي هغه د ګلدان معنا ورکوي. هیڅ وخت که پر هر لاس باندې روان وي بیرته شاته نسي ګرځېدلی، او پر دغه خط باندې ټایر نسي راپورته کولی. په پسې کاتې خطونه دي یا ټوټه پرې خطونه دي. هغه هم د یوه لاس ته اجازه ورکول کېږي، هم د بل لاس ته اجازه ورکول کېږي چې دوی راوګرځېږي. هغه هم په هغه وخت کې چې نور ترافیک ته مزاحمت ونه کړي، مشکلات پېښ نه کړي او جاده بنده نه کړي. په پسې یو مستقیم خط یا بل کاتې خط اجازه لري چې بیرته شاته راوګرځېږي، او پوره خط اجازه نه لري. دا پسې چرای د حدود یې د ښولي دي په خط اندازي سره. وخت که چیرې اشاره لګېږي، ډېر داسې زموږ تاسې وړونه ستا چې د اشارې لاندې راسي، بریک ووایي موټر ودرئ. باره اشاره هم نور معلومېږي چې سره سوه که زرغونه سوې، چې نور حرکت وکړي بیا وروسته دې حرکت وکړي. نه، هر وخت چې اشاره یې لګېږي یا پولیس د ترافیکو اشاره ورکوي، په هغه شروع د چوک د چرایي کې باید دې حالت انتظار وکړي چې ودرېږي، پولیس د ترافیکو څخه حرکت کوي او اشاره چش کېږي. نو پس ته د هغه څخه بیا دی ور داخلېږي په شروع د چرایي کې. په پسې پیاده روونه دي، که چیرې پر یوه پیاده رو باندې انسانان، کوچنیان، لویان، نر، ښځې تېرېږي ورته تېرېږي، پر هغه ځای حجم ډېرې خلک باندې ډېرې، بیا 2 پیاده رو ورته جوړوي. ډبل پیاده روونه دي چې ورې باندې جوړېږي. په پسې پارکینګونه دي، موازي شکل دی، عمودي شکل دی. وخت چې پارکینګ لوحه ولاړي، پارکینګ ته چې ور داخل سي دلته به خط اندازي سوي. په خط اندازي دننه کې باید هلته موټر ودرئ، په دننه دایره کې د خط اندازي باید هلته پارکینګ وکړي. تور سپین خط چې تاسې هر ځای ولیدئ باید په دې پوه سئ چې دا خطرناکه دی. د هغه څخه باید ځان وساتئ چې هغه د پلچک پر دیوالو باندې یا مثلا پر جزیرو باندې. نو هر وخت چې تاسې تور سپین خط وینئ، دې ته خطر ویل کېږي. باید احتیاط ورسره وکړئ چې ورسره ونه مښلئ. دا خط اندازې وې 9 قسم لوحې چې تاسو ته مو د جادې پر مخ باندې تشریح کړې. نوموړي ټرافیکي درسونه تاسو ته د شاه موبلینو له طرفه وړاندې کیږي. هیله ده زموږ د یوټیوب چینل شاه بزنس سبسکرایب او د نوټیفیکیشن علامه کلیک کړئ. د چینل د سبسکرایب طریقه: د یوټیوب صفحه خلاصه کړئ او په سرچ کې شاه بزنس ولیکئ، وروسته یې انټر کړئ. تر هغه وروسته به تاسو د شاه بزنس رسمي چینل ووینئ. پر شاه بزنس یا دې لوګو باندې تاسو کلیک وکړئ. لومړی راځئ پر سبسکرایب باندې کلیک کوئ. تر سبسکرایب وروسته به تاسو د نوټیفیکیشن یا خبرداري علامه مو ووینئ. که چیرې دغه علامه هم کلیک کړئ، نو تاسو به د ټولو تر مخه خبرېږئ چې شاه بزنس یوټیوب چینل ستاسو دپاره څه وړاندې کوي. اوس نو تاسو کولای شئ ټول ټرافیکي درسونه له دې ځایه وګورئ. شاه د اعتبار وړ نوم.